عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. زمن د ډیر قدرمن او قابل قدر ملما وردګ صاحب او ورسره راغلي ملګري د شیخ زید پوهنتون د دې پوهنځي محترم استادان او په ټوله کې د غونډې درنو برخوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ویاړو خوشحالۍ ځای دی چې د طب د برخې یو ځلانده ستوری د شیخ زید پوهنتون کوربه دی، البته میلمه دی. موږ ویاړو او فخر پرې کوو چې زموږ سره ډاکټر صاحب دلته موجود دی. دغه ټولو محصلینو ته به هغه څه چې د ده ترتیب کړي دي برخوالو ته به یې وړاندې کړي. زیاتې مقدماتي خبرې نه کوو، دته ښه راغلاست وایو، راتګې پر لیمو هر کله دې راشي. له ډاکټر صاحبانو هیله کوو چې د غونډې نظم څومره منظم وي نو د دې اثر په دې کې وي چې محصلین ښه ډول اخذ وکړي. نو تعداد بیخي زیات دی تعالی که یو ملګری داسې یو کوچنۍ خبره وکړي نو دغه د غونډې نظم خرابېږي. نو لطفا له ټولو ملګرو نه اول دا هیله کوو چې ټول موبایلونه سایلنټ او خاموش کړئ، موبایلونه مه راخلئ، یوازې استاد ته متوجه شئ چې څه وایي، یاداشت درسره لیکئ. دا چې دغه سیمینار مو له فیض او برکتونو څخه برخمن شي، په پیل کې د قرآن کریم د تلاوت لپاره قاري صاحب بلال ته بلنه ورکوو چې راشي دغه مجلس د قرآن کریم په مبارک ایتونو باندې پیل کړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العظيم. جزاک الله. له ډاکټر صاحب څخه زښته زیاته مننه کوو چې دغه مجلس یې د قرآن کریم په مبارکو ایتونو باندې پیل کړ. بلا تخیر بلنه ورکوو ډاکټر صاحب کلیم الله وردګ ته چې راشي تر دریځه برخوالو ته خپل ترتیب کړی سیمینار وړاندې کړي. ډېر محترم میلمه ډاکټر صاحب کلیم الله وردګ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ټول ملګري، مشران، همزولي، کشران، ټول ستړي مه شئ. ډېر خوشحاله یم چې پس له 3-4 کلونو چې ما اراده درلوده تاسې حضور ته راشم، بالاخره موفق کېږم چې ستاسو سره یو څو خبرې شریکې کړم. زما نوم کلیم الله دی. ما پوهنتون په افغانستان کې ویلی، تخصص مې هم دلته کړی، خو ما د تخصص په جریان کې د امریکا د یو سیملي په نامه باندې د طبي جواز 3 امتحانونه ورکړي چې 2 د یو سیملي سټیپونه، یو یې OET په نامه و، 3م د یو سیملي مرحله د تخصص پسې متصل ما په امریکا کې ورکړه او 1.5-2 میاشتې مخکې زه له امریکا بیرته راغلم. نو غوښتل مې د دې امتحانونو په باره کې ستاسو سره خپله تجربه شریکه کړم، د دې نه څوک استفاده کولی شي،
ګټې څه دي، تاوانونه یې څه دي چې د خلک اکثره نه یادوي، امکانات څومره غواړي، وخت څومره نیسي، او بالاخره په دې ارزي کله چې یو څوک یې تعقیب کړي. زما اواز واضح اورئ که نه؟ یو اسمبلي 3 مرحلې لري چې دوی سټیپونه ورته وایي. اول او دومه مرحله خلک د پوهنتون په جریان کې هم ورکولی شي. زه نه پوهېږم چې دلته به څومره ښکاره شي، خو زه خپله د پرزنټیشنونو ډېر طرفدار نه یم. ښه دا ده چې موږ او تاسې آزاد سره وغږېږو. په دې کې ځینې عام معلومات ما اچولي دي. یو اسمبلي معنا دا ده چې په امریکا کې تاسې طبي جواز د کوم امتحان له لارې اخلئ، هغه مراحل تاسو ته یې کوئ، بالاخره تاسو ته د ډاکټر په حیث د کار کولو اجازه درکوي. نو دې امتحان ته یونایټډ سټیټس میډیکل لایسنسینګ ایگزامینیشن وایي. او درې مراحل دي، دوه مرحلې ډېر ضروري دي چې د هغه نه وروسته تاسو ته ECFMG سرټیفیکیټ درکوي چې دلته به یې د ځینو تفصیلاتو سره موږ یاد کړو او ستاسو سره به بحث پرې وکړو. چې په دې کې اوله مرحله یې د یو اسمبلي د بیسیک ساینس ده چې په دې کې د طب تاسې عمومي معلومات زده کوئ، او دوهمه یې د یو څه کلینیکي معلوماتو سره ده چې په دې کې تاسو د مریض منیجمنټ زده کوئ، خو د یو بل چا تر نظارت لاندې. بیا تاسو د OET په نامه یو امتحان ورکوئ چې هغه د مسلکي انګلیسي امتحان دی چې د ډاکټر په حیث تاسو څه رقم ته وغږېږئ او تاسو څه رقم لیکنې وکړئ. د کیس ریپورټ نه نیولې تر طبي آرټیکلونو پورې چې یو څه برخه یې ستاسو د مسلک سره تړاو پیدا کوي، تاسو باید بلد وئ. د دې دوه یو اسمبلي امتحانونه او د OET نه وروسته تاسو ته د ECFMG په نامه سرټیفیکیټ درکوي چې هغه د امریکا د MD سره معادل دی. نو کله چې ECFMG سرټیفیکیټ چاته ورکړل شي، هغوی بیا کولی شي په امریکا کې تخصص ته لاره پیدا کړي او یا هم فیلوشیپونه چې د ریسرچ وي په هغه کې برخه واخلي. کله چې خلک تخصص ته ولاړ شي، نو تخصص په اول یا دوهم کال کې بیا دریم سټیپ ورکوي. دریم سټیپ د دې لپاره وي چې دوی بغیر د چا د نظارت نه په امریکا کې کار وکړی شي. نو دا عامو خلکو ته ډېر ضرور نه وي، خو اوس نوې فتویګانې په امریکا او په نورو ملکونو کې فعالې شوي دي چې که څوک چېرته د یو اسمبلي سټیپونه ټول تکمیل کړي او په افغانستان غوندې ملک کې تخصص کړی وي، نو د دوی تخصص هم منل کېږي، بیا دوی فیلوشپ ته تللی شي چې دا یو ډېره لنډه لاره ده د اضافي تعلیماتو په خاطر. د امریکا یادونه خلک ډېر د شوق نه کوي. زه ډېر علاقمند نه یم د امریکا له سیسټمونو سره، د دوی د ژوند د طرز سره، او نه د دې ډېر طرفدار یم چې خلک امریکا ته ولاړ شي او هغلته ذوب شي، زموږ د لاسونو نه ووځي. موږ ته خو تاوان راوړي چې خلک له موږ نه ځي، خو دوی ته هم ګټه نه کوي. څوک چې په امریکا کې دایمي پاتې کېږي، هغوی ډېر زیات شیان د لاسه ورکوي. او د امریکا ګټې او تاوانونه یا د نورو ملکونو چې هغه دوی سره ورته ژوند طرز لري، هغه باید خلک له ځانه سره وسنجوي. ډېر هوښیار خلک د ژوند په سنجولو کې پاتې راځي او ډېر غلط تصمیمونه نیسي. چې دا سړی کله د امریکا د ژوند سره نږدې وي، نو ورته معلومیږي یا په امریکا کې واوسي بیا یې ښه ویني. نو داسې نه شي چې یو څوک د مسلکي بهبود په خاطر باندې کوشش کوي، آخر په ژوند کې ناکام شي او یا یې آخرت خراب شي. نو ځکه په دې ډول موضوعاتو باندې لږ وسیع بحث پکار وي چې موږ یې په ټولو مثبتو او منفي شیانو باندې وغږېږو.
موږ ضرورت لرو د دنیا مسلکي معلوماتو او تجربو ته، ځکه چې دا مسلکي تجربې په ډېرو زیاتو پیسو باندې ترلاسه شوي دي، د ډېر زیات مصرف غواړي. مثلا یو وړوکی مثال یې د سټاټین دواګانو د مؤثریت په باره کې دی چې هغه د وینې د غوړ د کنټرول لپاره استعمالیږي. په دې کې په یوه دوا 110 میلیونه ډالر شاوخوا مصرف شوی چې مؤثریت یې وکتل شي چې آیا دا ګټه کوي که نه کوي. خو د دې معلومات موږ ته تقریبا مفت په لاس راځي. که چیرې موږ د دې سیستم سره په تماس کې وو نو موږ د دوی نه دغه ساده تجربه یا دغه 2-3 پاراګرافه حاصل یې چې 4-5 کلونو کې دوی په 4.5 زره مریضانو باندې دا څېړنه ترسره کړې ده او 110 میلیونه ډالر یې مصرف پرې کړی. هغه موږ ته اخر د 2 پاراګرافونو په شکل لاسته راځي. هماغه دوا چې دوی ورکوي موږ یې ورکوو، هماغه مریض ته چې دوی ورکوي موږ یې ورکوو. خو موږ خو نشو کولی چې 110 میلیونه ډالر مصرف وکړو تر څو چې یو دوا بیا مؤثریت یې معلوم کړو. د دوی له دې تجربو نه موږ مفت استفاده کولی شو. موږ ځکه باید د دوی سیستم ته لاسرسی ولرو، پیسې به د دوی مصرفېږي خو تجربه به له موږ سره شریکېږي. د دوی ټریننګونه ډېر مؤثر دي. هغه عملیاتونه چې موږ په افغانستان کې په 8-10 ساعتونو کې کوو، دوی په هغه عملیاتونو باندې د سره تحقیق کړی وي، بیا یې په مړو باندې کډېور باندې د هغوی تجربې کړي وي، وسایل یې ورته ډیزاین کړي وي، د انجینرانو او ډاکټرانو کمیټو کار پرې کړی وي، نوي وسایل یې جوړ کړي وي. هغه په نیم ساعت کې زموږ د 8-9 ساعتونو عملیاتونه دوی اجرا کوي. دوی هغه عملیات هلته په 50,000 ډالر کوي، موږ یې دلته کېدای شي په 1,500 2,000 2,500 ډالر باندې خلکو ته وکړو. نظر په وسایلو یې چې هر څه تمامېږي. نو دا ډېر لوی تفاوت دی په بیو کې او دا مساوي ګټه ده د علمي لحاظه. نو که موږ چېرې د دوی سره اقلا په ژبه پوه یو چې د دوی له تجربو نه استفاده وکړو، د دوی په سیستم کې د دې قابلیت ولرو چې ټریننګ واخلو، دا زموږ د صحي سیستم لپاره ډېر لوی کومک دی. خو دا په دې معنا نه ده چې څوک د سیستم ته ننوتل نو د ده دپاره به دا ښه تصمیم وي چې په امریکا کې ژوند هم وکړي. امریکا د درس ځای دی، د تجارت ځای دی، خو د ژوند ځای نه دی. دا زما شخصي نظر دی. خلک به کېدای شي راسره موافق نه وي. ډېرو خلکو هغه ته ډېرې پیسې پیدا کړي، ډېر د علمي لحاظه رسېدلي دي، خو په ژوند کې ناکام شوي، خپلې کورنۍ د لاسه وتلي. او دا اوس افسانه نه ده، دا خلک ټول مني څوک چې هلته اوسېدلي. نو که اولویتونه خلک هوښیار د هوښیارۍ له مخې نه تعین کړي نو دوی به پوهېږي چې کوم شی زه په لاس راوړم په بدل کې کوم شی ورکړم. څوک کېدای شي راضي نه شي چې دی په مسلکي لحاظ ورسېږي خو د دیني لحاظه ناکام شي یا د کورنۍ د لحاظه تاوان وکړي. نو ښه دا ده چې دې لپاره خلک مخکې له مخکې خبر وي چې د پلان جوړوي چې خطا ونه کړي. نو ملکونه په همدې باندې په پښو درېږي چې د یو بل د مثبتو تجربو نه استفاده وکړي، دا ارزانه تمامېږي. موږ په افغانستان کې دې ته منتظر وو چې موږ دلته د ریسرچ ډېر لوی مرکزونه ولرو. موږ بیا د هغو له مخې نه ایویډنس بیسډ میډیسن رامنځته کړو چې په هغه کې مستند طبابت وشي. په میلیونونو ډالر موږ سره مایګزاري وکړو، نو دا به ډېره سخته وي. ښه دا ده چې موږ د نورو سیسټمونو سره لارې ولرو چې هغوی مصرف کړي، اقلا موږ د استفادې لپاره یو میکانیزم ولرو چې تجربه را انتقال کړو. او د دوی اسناد هم په دنیا کې چلیږي، موږ ته مسلکي ازادي راکوي. د امریکا په اسنادو سړی په ډېرو زیاتو ملکونو کې د ډاکټر په حیث کار کولی شي او د مالي لحاظه ډېر خلک تقویه کېږي. نو داسې اسناد نه دي چې یوازې د یوه هدف لپاره استعمال شي. سړی د تجارت لپاره هم حتی فرصتونو ته لاسرسی پیدا کوي او د خلکو لپاره دلته ډېر لوی غنیمت ګرځي چې یو څوک له هغې خوا نه راشي، خلکو ته یو نوې انګېزه ورکړي چې نه یوازې دا ته ډاکټر څنګه شي، ته اصلا د ژوند عمومي پلان څنګه ونیسي. نو دغه شیان لږ د تحلیل او د بحث وړ دي. په دې کې مثبت او منفي نقاط شته. دا یوازې دا نه ده چې زه وایم چې تاسې یو CBD څنګه ورکوئ نو فلانکۍ کتاب ووایئ، دغه لاره تعقیب کړئ، تاسې په بالاخره امریکایي سیستم ته جذب شئ. دا عواقب باید د خلکو په یاد وي چې که امریکایي سیستم ته جذبېږي د څه دپاره باید جذب شي او کوم شیان خطرناک دي چې د هغې ځان وساتي، کوم شیان د ګټې دي چې هغه باندې تمرکز وکړي او بالاخره د ژوند لپاره څنګه مسیر وټاکي. ته که نور هېڅ ګټه ونه کړې ته په افغانستان کې ښه ډاکټر کېږي او موږ ته د ښو ډاکټرانو ضرورت دی ځکه موږ په دې باندې بې عزته کېږو. موږ روزانه خلک په سرحدونو باندې پراته وي چې یو ښه ډاکټر ته لاسرسی پیدا کړي. دا زموږ اختیار نه دی، دا شوق نه دی، دا سخت مجبوریت نه ده. تصمیم باید موږ ونیسو چې زموږ په ټولنه کې باید داسې ډاکټران وي چې موږ مستغني کړي له پردیو خلکو نه. او ښه ډاکټران خو دلته موږ نشو تولیدولی. موږ ابتدایي معلومات ورکوو، بیا باید یو بل سیستم ته ننباسو چې هغوی مصرف کړی وي چې د دوی نه فوقالعاده شی جوړ کړي.
نو موږ مجبور هم یو چې یو نه یو سیستم ته لاره پیدا کړو. د دې لارې ښه والی دا دی چې د درس د اولې ورځې نه تر آخري مرحلې پورې د ټولو شیانو په باره کې معلومات شته، نو خلک ښه پلانګذاري کولی شي. مخکې له مخکې باید خلک دا وسنجوي چې مصرف یې زه پوره کولی شم که نه، دومره درس ویلی شم که یې نه شم ویلی. ما سره څوک شته چې حمایه مې کړي، که د پلان په منځ کې زه ناکامېږم، نو که چېرې ټول امکانات ته په لاسرسي کې نه لرې، خو له اول نه یې بیا مه شروع کړه. او که شروع کوې صرف کتابونه او معلومات یې ووایي چې هغه مفت دي، مصارفو ته یې ځان مه ورکوه، امتحانونه یې مه ورکوه، خو معلومات خو کتابونه کې شته دي. نو ته به اسناد ونه لرې، خو ښه ډاکټر خو به وي. نو دې په خاطر باندې دا ځینې شیانې باید خلک وسنجوي. دا فتوی د هر چا دپاره ده، خو امتحانونه یې کیدای شي د هر چا دپاره نه وي، ځکه مصارف لري، ځکه کورنۍ حمایه غواړي، ځکه په لسګونو زره صفحې مطالعه غواړي. نو که یو سړی د کور تر فشار لاندې وي، د مالي لحاظه $15,000 $20,000 ونه لري، او دا یې وایي او آخر قرضونه هم نه ورته پیدا کېږي، خو بیا به ډېره ښه سنجول شوې لاره نه وي. نو د دې په خاطر تشریح ښه ده چې که څوک یې وس لري استفاده ترې کولی شي، په ژوند کې په درد لګېږي، هغه باید په ټولو مثبت او منفي شیانو پوه شي. او که څوک چیرې د استفادې ظرفیت او امکانات نه لري، چې هغه ډاډه شي چې دا کېږي که نه کېږي. خو زموږ او ستاسې ضرورت د سیسټمونو ته ډېر دی، ځکه موږ خپله نه شو کولی دغسې علوم ایجاد کړو، موږ خپله ریسرچ لپاره مرکزونه نه لرو، او موږ د دنیا نه ډېر وروسته پاتې یو. د دې اثر بیا دا دی چې زموږ ښځې او ماشومان او سپین ږیري بیا په سرحدونو باندې پراته وي چې نورو ملکونو ته ورشي چې د دوی د تجربې نه استفاده وکړي. نو ښه خو دا ده چې موږ د مایان له خلکو ونه غواړو دا کبان، موږ ماهیګیري زده کړو، ښه ډاکټران دلته راولو چې هغوی دوامداره تداوي وکړي، نه دا چې موږ ډاکټرانو ته خلک ورولېږو چې یو ځل یې تداوي وشي. نو دا په نړیواله سویه باندې منل شوی سیستم دی د ډاکټرانو دپاره. دا مسلکي طبي کفایت ارزیابي کوي او کلینیکي استدلال تقویه کوي چې تاسو د کلینیکي لحاظه څنګه چا سره دلیل ووایي، ځکه طبابت ټول د ګټې او د تاوان ترمنځ بیلنس ساتل دي. که چېرې تاسو کلینیکي استدلال ونه لرئ، نو تاسو به ګټه او تاوان ښه محاسبه نشئ کړئ. او دنیا خو توره او سپینه نه ده، طبابت کې ډېرې زیاتې خبرې تحلیل ته سپارل کېږي، هغه مطلقه فیصله پکې نه وي شوې. نو که ستا کلینیکي استدلال ښه وي، ته ښه تحلیل کولی شي، ته دا سنجولی شي چې د فلانکي شي ګټه تر تاوان ډېره ده، نو باید تطبیق شي. کنه اکثره شیان خامخا یو څو فیصده فیلیر ریټ لري یا تاوان لري. نو دوی تا سره دا کومک کوي چې ته څنګه ښه تصمیم ونیسي. د دې هدف دا دی اصلا چې څوک یو سیملي امتحان ورکوي، نو دوی ته یې CFMG سرټیفیکیټ ورکول کېږي، او دا د امریکا د طبي سټنډرډونو معیارونو سره د معادلې برابر دی. یعنې تاسو چې معادل سند اخلئ، دا د هغه سره هموزنه بلل کېږي. دا د دوه ادارو په واسطه باندې جوړ شوی دی. یو نیشنل بورډ اف میډیکل ایگزامینرز دی، بل فیډریشن اف سټیټ میډیکل بورډز دی. دا دوه ادارې دي چې دوی امتحانونه په امریکا کې کنټرولوي. 3 مرحلې لري او طبي مهارتونو ارزیابي کوي، او د علمي رشد لپاره او د مسلکي لارو لپاره خلک برابروي. سټپ 1 یې بیسیک میډیکل ساینسز دي چې په دې کې اناټومي، پاتالوژي، فارماکالوژي، فزیالوژي، بایوکیمستري او مایکروبیولوژي ده. دا یې مهم دي، که نه نور بایوسټاټسټکس او دا شیان هم پکې شته. ساینټیفیک فاونډیشن یا اساسي ساینسي یا علمي اساس د خلکو جوړوي، او د ټولو مسلکونو په باره کې څه نه څه معلومات خلکو ته ورکوي. د دې کتاب چې اساسي کتاب دی د فرسټ ایډ په نامه دی، هغه د 1400 موضوعاتو نه ډېر موضوعات کور کوي. 600 صفحې دی. په نوره نړۍ کې 1200 موضوعات په طب کې لوستل کېږي. لکه جاپان کریکولم چې دی، هغه په موضوعاتو تقسیم شوی دی. 1200 امراض او حالتونه تاسو باندې لولي. د هغه په تفصیل کې کلونه وخت باندې تېروي. په دې کتاب کې د 1400 نه ډېر موضوعات دي، او زه دا ضروري بولم چې که څوک یو سیملي وس لري یا نه لري، امریکا ته د تګ اراده لري یا استفاده ترې کولی شي، که یې نشي کولی، خو هر طبي محصل ته د دې کتاب لوستل ضروري دي. بغیر له دې موضوعاتو نه څوک ډاکټر کېدای نشي، او دا مصرف هم نه غواړي. PDF یې ډاونلوډېږي مفت، او کاپي یې پیدا کېږي. په شاوخوا ملکونو کې خلکو چاپ کړي دي، هغه خلک لوستلی شي. خو له دې بغیر باید څوک ادعا ونه کړي چې زه ډاکټر یم.
دا به ډېره کلکه فیصله وي چې زه کوم خو خلکو ته معلومیږي چې چا د کتاب لوستی وي د هغوی په طب سر خلاص وي که کتاب یې نه وي لوستی دوی نه پوهېږي چې زه د طب په کوم ځای کې قرار لرم ځکه دا زموږ استاد کتابونه ډېر زیات پاشلي دي ته چې فارغ شي نه پوهېږي چې زه اوس په څه شي باندې خبر یم په څه شي نه یم خبر دا کتاب شپږ نیم سوه صفحې دی دا چې کله ولولې تا ته د خپل ګراف معلومیږي چې زه په کوم ځای کې سټپ 2 چې دی په دې کې کلینیکل نالج دی سی کې د دې نوم هم سی کې دی په دې کې تشخیص کیږي یو څه ناڅه مانجمنټ درکوي او بل د اخلاقي لحاظه د طبي اصولو له لحاظه د مریض سره تعامل درکوي په دې کې څو ځوابه سوالونه دي او د مریض د وضعیت مطابق په دې کې کیسونه جوړ شوي دي د دې هدف دا دی چې تاسو کې یو شفاخانه کې د بل چا تر لاس لاندې کار وکړلی شي نو یو بل څوک باید ستاسو نظارت وکړي دا سټپ 3 کې بیا د مستقل کار کولو دپاره خلک ټرین کېږي عجیبه دا ده چې سړی کله یو سیولي سټپ 1 امتحان ورکړي نو فکر کوي چې زه نور په طب پوهېږم په هره موضوع کې یو څه ناڅه معلومات ترلاسه کړي په هره موضوع کې غږېږي خو پوه نه وي چې زه په منیجمنټ کې ډېر نه یم بلد مرض به پېژنم خو تداوي یې ماته ښه نه ده معلوم او که تداوي راته معلوم هم ده نو سایډ افیکټ یې ماته نه دي معلوم دا هغه وخت سړي ته معلومېږي چې دویم سټپ امتحان ورکوي بیا یې پام شي چې دا لیول بیخي فرق کوي په دویم سټپ کې سړی تر ډېره حده ډاکټر شي بیا هم خلک ګمان کوي چې زه نور اضافي معلومات ته ضرورت نه لرم خو دریم سټپ کې تا ټول منیجمنټ سپارل کېږي نو ته بیا پوهېږي چې دا مریض ما ته راغی زه د څه شي معاینات وکړم د کوم ځای فزیکل اگزامینیشن یې وکړم څنګه زما په یو مرض باندې شک شي څنګه یې تداوي کړم څنګه یې سایډ افیکټ بیا کنټرول کړم څنګه یې فالو اپ وکړم نو ته بیا داسې احساس کوي چې زه اوس که یو کلینیک کې وم نو که یو هېڅوک راسره وي هم نه زه دا کنټرولولی شم نو د دریم سټپ واقعا سړي ته په ځان اعتماد ورکوي خو ځینې ډېر ښه مهارتونه خلکو ته ورښیي چې د هغو له مخې خلک بیا رښتیا هم په مستقل ژوندانه او پریکټس کې نه بندېږي نو هر یو یې ضرور دی ځینې خلک وایي دریم سټپ نه دی ضرور خو چې دریم سټپ کله ورکوي بیا ورته معلومېږي چې دې کې څومره ډېر شیان وو چې زما نه وزده دا امتحانونه لږ سخت دی سټپ 1 8 ساعته دی سټپ 2 9 ساعته دی سټپ 3 14 ساعته دی په دوه ورځو کې اخیستل کېږي سټپ 3 اوله ورځ 7 ساعته وي دوهمه ورځ 9 ساعته وي نو ستړی کوونکی دی خو طبابت اصلا اسانه مسلک نه دی خلک دوامداره د خلکو له غمونو سره مخامخ کېږي د دوامداره سټرس سره مخامخ وي په ډېرو ملکونو کې په ډاکټرانو کې ډپریشن ډېر لوړ دی ځکه چې نه یوازې دا فزیکي لحاظه دوی ډېر ستړي وي د رواني لحاظه تر ډېر مسؤلیت لاندې وي خو په دې موږ او تاسو د شاوخوا ملکونو کې بیا د مالي لحاظه هم ښه مکافات نه ورکول کېږي نو اقتصادي لحاظه په پښو نه وي ولاړ فزیکي لحاظه ستړی وي د رواني لحاظه طبعا فشار ډېر وي او دولتي سیستم هم ستا سره ډېره همدردي نه لري نو ځکه خلک ډېر ډپریشن ته ځي امتحانونه یې سخت دي خو دا امتحانونه په دې ارزي خلک کولی شي د سټپ 3 په مرحله کې بیا یو امتحان یوه ورځ پلان کړي بل امتحان 2 هفتې وروسته پلان کړي د اخري 2 هفتې وخت ورکړی معمولا خلک یو هفته فاصله کافي بولي د ECFMG سرټیفیکیشن دا د امریکا د MD معادل دی چې د دې په وجه باندې خلک بیا تخصص ته ننوځي دا د سټپ 1 او سټپ 2 نه وروسته چې OET امتحان ورکړل شي بیا دا سند ورکړي OET امتحان د ژبې په لحاظ سخت امتحان دی نو د یو چا باید بیکګراوند جوړ وي د انګلیسي چې ته بیا مسلکي انګلیسي پکې ور اضافه کړي چې کامیاب شي داسې نه کېږي چې تا هېڅ انګلیسي نه وي زده او ته OET ته تیاری ونیسي او ته کامیاب شي بیکګراوند دې باید ښه وي اضافي مسلکي لغات به زده کوې طریقه د خبرو به زده کوې د خط لیکل او د دوسیې ډکول به زده کوې بیا په امتحان کې کامیابېږي نو فیلیر ریټ ډېر لوړ دی خلک ډېر زیات پکې ناکامېږي ځکه ځینې خلک تاسې وینئ چې سټپ 3 ورکړی وي خو ECFMG سرټیفیکیټ یې نه وي اخیستی ځکه دا OET په نامه امتحان په ملاله کې پاتې وي بل دا امتحان 2 کاله وروسته ایکسپایر کېږي دا د دنیا هم دغه رواج دی یا به پیسې پې ټولوي یا به رښتیا هم د خلکو په 2 کلونو کې ژبه یو څه کمزوري کېږي نو ځینې خلک احتیاط کوي چې دا امتحان اوس ورکړم مصرف به مې وشي او آخر به هم دا ایکسپایر شي کنه ما به استفاده نه وي کړې نو دې په خاطر ځینې خلک نه ورکوي خو OET ډېر مهم په دې دی چې تاسو ته اصطلاحات او استفاده در زده کوي که ته چېرې په عادي انګلیسي باندې خلکو ته مریض معرفي کوې هېڅوک امپریس کېږي نه څوک ته ډاکټر نه بولي خو که ته د OET د سیسټم نه په استفادې مریض پرزنټ کوې هر سړی ستا نه متاثره وي بل وخت پکې ډېر بچت کېږي تاسو په ډېر لنډه طریقه باندې ډېر زیات معلومات خلکو ته انتقالولی شئ نو دا مهارت یې ټول ژوند کې په درد لګي دا 3 امتحانونه ما د
تخصص په جریان کې ورکړل او په تېرو 6 کلونو کې ما 6 نړیوال امتحانونه ورکړي دا دې په خاطر وایم چې خلک د دې ژوند طرز عیار کړي دا په اسانۍ نه کېږي چې ته تخصص هم کوې ته کار هم کوې او ته امتحانونه هم ورکوې او هر تفاوت چې ته رامنځته کوې ته به د خلکو متفاوت کوشش کوې دا ممکنه نه ده چې د خلکو غوندې ژوند وکړي او ته د متفاوت کارونه وکړي ما کېدای شي په تېرو 5-6 کلونو کې دغه تېره یوه میاشت صحیح خوب کړی وي په سلګونو شپې به ما د سهار لمانځه نه وروسته خوب کړی ځکه ما تخصص هم کاوه د جنګ وختونه مو چې زموږ مریضان ډېر زیات وو او ما شخصي کار هم کاوه او ما 15 نړیوالو ژورنالونو کې ارټیکل نشر کړي او زه نماینده وم د ډاکټرانو په شفاخانه کې حتی تر ډیزاین پورې ټول کارونه زما مربوط کېدل او ما 15 یا 4 نړیوال امتحانونه ورکول او ځینو استادانو سره چې دا به څومره ښه کار وي ما به د رتبې په اخیستلو کې هم علمي کومک کاوه چې دوی د متونو د لیکلو سره ډېر بلد نه وو نو همکاري مې ورسره کوله چې هغو کې هم 4-5 نفر رتبې کېدای شي اخیستې وي زه نه پوهېږم چې دا څومره ښه کار دی خو دوی هسې م اخیستلې ما یو څه نه څه علمي لاره ورښودله چې زما استادان مو ځینې نو دا 4-5 مصروفیتونه په یوه وخت کې عیارول ته به خامخا له ډوډۍ راکموې له خوبه به یې کموې له تفریح به یې کموې تر څو چې پسې ورسېږي او دا کېدای شي ستا د ژوند تر ټولو لویه منډه وي خو ښه نتیجه به ورکوي د دې په اخره کې به ته رښتیا هوسا وي بیا به ته په دنیا کې چلېږي څوک به ستا مخه نه شي نیولی بیا به ستا اسناد هر ځای منل کېږي بیا به ته په دې غم کې نه وي چې که په افغانستان کې زه ښه رشد ونه کړم نو زه په بل ځای کې یو څو ورځې د ټرېننګ دپاره تللی شم که نه شم تللی ټوله دنیا به تا غواړي نو ځکه یې ګټه او تاوان او دا وس چې د چا رسېږي چې څومره په ځان فشار راوړي دا سنجول مهم دي تر څو چې اضافي کوشش ونه کړې تر هغو اضافي کار نه شي کولی تکلیف یې ډېر دی خو ارزي بالاخره نو اول شی ډېر مهم دا دی چې تاسو باید هغه پوهنتون چې تاسو درس پکې وایي هغه باید په یو ویب سایټ کې وګورئ د ورلډ ډایرکټر اف میډیکل سکولز په نامه دی هغه کې باید پوهنتون وګورئ چې دا پکې ثبت دی که نه شیخ زاید پکې ثبت دی بیا هغه یو ټاب لري په هغه کې سپانسر نوټ لیکلی دی چې آیا ستاسې پوهنتون د ECFMG سره ثبت دی که نه چې په امریکا کې د امتحان اخیستونکې اداره ده او شیخ زاید پکې ثبت دی ځینې شخصي پوهنتونونه هم ثبت دي خو ښه ده چې هر سړی شخصي پوهنتون والا خپل پوهنتون په لیست کې وګوري ورلډ ډایرکټر اف میډیکل سکولز په نامه دی وي ډونز دوهم شی دا دی چې بیا به د سټیپ 1 او سټیپ 2 امتحانونه خلک ورکوي بیا به OAT ورکوي بیا به ECFMG سرټیفیکیټ اخلي دا په انګلستان کې دوی خپل سیستم لري د GMC په نامه دوی کې د 2020 کال نه پخواني خلک منل کېږي بغیر د امتحان چې چا 2020 کال نه مخکې ECFMG سرټیفیکیټ اخیستی وي او کلینیکل سکلز امتحان یې ورکړی وي هغوی کولی شي چې مستقیم انګلستان ته خپل اسناد ولیږي په انګلستان کې ډاکټر په حیث کار وکړي فعلا یو څه اضافي پروسس لري مخامخ نه منل په کاناډا کې یو څه امتیاز ورکوي خو کېدای شي چې MCC په نامه باندې د کاناډا تخصص امتحان دی هغه بیا هم ترې واخلي دا 2-3 مرحلې لري نو یوه مرحله یې کېدای شي چا باندې تکرار کړي دا علمي تبعیض دی چې ملکونه د یو بل سره لري که نه دې ته ضرورت نشته او دوی ډېر قدر کوي د دې اسنادو د UCMG د اسنادو خو بیا هم درته وایي چې زموږ سیسټم ته ځان برابروي نو یو امتحان ورکړه په عربي نړۍ کې ډېر ښه چلیږي اکثر ځایونو کې امتحان هېڅ نه ترې اخلي چې د اسناد ورته وړاندې کوي تاسو ته وظیفه درکوي او په آسیا کې چې ځینې ملکونه دي په هغو کې خو بغیر له عربي نړۍ نه مثلا په شرقي آسیا کې په جنوبي کوریا په دې ځایونو کې دا مخامخ منل کېږي که چیرې هېڅ ځای ونه منل شي هېڅ ځای څوک استعمال هم نه کړي تاسو په افغانستان کې ښه ډاکټران وي او موږ ډېر سخت ضرورت لرو ښو ډاکټرانو ته ځکه که زموږ ډاکټران ډېر باکفایته وي نو زموږ خلک به دومره سرګردانه نه وي موږ به ډېر ښه سینټرونه درلودلی او دا ډېر کم دي دا خلک دا په دې معنا نه چې چا د امتحان نه دی ورکړی نو هغه بې کفایته دی موږ ډېر باکفایته خلک په محلي سیسټم کې هم لرو خو لږ تفاوت د اعتماد په سویه کې وي که هر څومره موږ ښه نابغه ولرو عوامو کې دا نظر لوېدلی دی چې زموږ په خپل سیسټم کې ښه ډاکټر نه تربیه کېږي که نه موږ ډېر ښه ډاکټران لرو نو یو څه نه څه د هغه د اعتبار دهۍ دپاره دا سیسټم ضرور دی نو دا نه یوازې دا چې د خلکو سره په طبابت کې کومک کوي دا د ساینسي لحاظه خلک ښه تفکر ته برابروي تاسو پوهېږئ چې علم څنګه تولیدېږي تحقیق څنګه کېږي علم څنګه ټیسټ کېږي بیا د هغو ټیسټونو په نتایجو باندې ولاړ تاسو باید فیصله وکړئ سند باید ولرئ بیا مریض تداوي کړئ نو دغه ته مستند طبابت وایي ایویډنس بیسډ میډیسن چې ورته وایي
په نوره دنیا کې ته بې سنده چاته چې نه شي ورکولی. دلته اوږده نسخه لیکل شوې وي، د چا هسټري نه وي لیکل شوي، نو سند هېڅ موجود نه وي، نه دې حواله ورکړې وي چې په کوم اساس تا دوا لیکلې، فقط دوا لیکل شوي وي چې دا جرم دی. ته چې چاته دوا ورکوې په کوم دلیل یې ورکوې، تا څه شی پکې ولیدل، تا کوم ابتدایي تشخیص وکړ. نو ځکه نسخې باید ډېرې تفصیلي وي. په دې ملک کې ډیفنسیو میډیسن ډېر نشته. په نوره دنیا کې خلک دوامداره دي، عریضې سره مخامخ دي، د یو مریض د عریضې سره ډاکټر مجبور دی حق یې ورکړي. دلته د مریض مخ ته ګوري، نه نسخه پوره کوي. نو پریکټس زموږ ډېر خراب دی. په دې شیانو کې تاسې په دې امتحانونو کې تاسې پوهېږئ چې د مریض سره څه وکړئ، د مریض حق څه شی دی، څه رقم ایویډنس بیسډ میډیسن استعمال کړئ، څه رقم اسناد جوړ کړئ، څنګه مریض فالو اپ کړئ. او دا ډېر زیات اثر لري. ځینې وخت وینم چې ډاکټر دوا ښه لیکلې وي خو مریض یې ښه نه وي پوه کړی. نو 2 هفتې 3 هفتې یوه میاشت وروسته مریض راشي ډېر سخته ګیله کوي. ته په همغه دوا باندې چې مریض ښه پوه کړې همغه دوا بېرته اثر شي، ځکه دوا د تطبیق په وخت کې ضایع شوي وي. مثال یې د ویټامین ډي دی چې زما ورته پام شوی، خلک وایي چې دا باید په شودو کې وچښل شي. هغه غوړه ده، په شودو کې حلیږي نه. هغه په غټ ګیلاس کې دوی اچولي وي چې ویې لړي په ګیلاس پورې سریښ شي. نو دوی شودې وچښي ویټامین ډي پاتې شي، بیا وایي زما ویټامین ډي لیول نه سوي کړي. په هېڅ ځای کې نه دي ویل شوي چې تاسې په شودو کې ورکړئ. شودې کلسیم لري، خو دا ضرور نه ده چې تاسې یو ځای ورسره وچښئ. نو دا باید ضایع نه شي، دا باید مستقیم وچښل شي، بیا وروسته پسې کلسیم لرونکي مواد وخوړل شي. عینه تداوي وي، فقط جدا کول پکار وي. څومره ساده ساده شیان دي، په پریکټس کې تغییر راولي. یو مثال یې د لمبر پنکچر دی چې په ملا کې ستن وهل کېږي. دا ستن هم خپل داسې یو څوکه لري چې هغه یو څه عرض لري. نو که دا ستن داسې ووهل شي امکان شته دی چې په ملا کې یو 2 فایبر قطع کړي. دا 2 فایبر کېدای شي د یو سفنکټر د کمزورۍ باعث شي او د انسان په ژوند باندې بد اثر وکړي. خو که داسې عمودي ووهل شي عین لمبر پنکچر دی چې تاسې پېژنئ چې په ملا کې ستن وهل کېږي. که داسې ووهل شي امکان شته چې دغه فایبرونه په منځ کې برابر شي، نو څوک خراب نه کړي، صرف په دې اړولو کې. نو دا دومره واړه واړه شیان اثر تغییر راولي په نتایجو کې. اوس فزیوتراپي ده، زه ډېر خلک وینم چې هغوی عملیاتېږي په داسې حال کې چې فزیوتراپي هغه خلک سمولی شي. نو څومره غلط پریکټس دی چې ته فزیوتراپي باندې نه یې خبر چې دا څومره اثر کوي، نو ته خلک عملیات ته لېږي چې عملیات خپل کمپلیکیشنز لري. نو دا امتحانونه تاسو ته دا درښیي چې هر شي ته خپل حق ورکړئ. د مریض حق، د مسلکونو حق، د ډاکټر حق، د اتارټي حق، د اسنادو حق، د حکومت حق. نو تاسې نه یوازې دا چې ښه ډاکټر کوي، تاسې په اجتماع کې یو ښه چلیدونکي له خطر نه لرې عضو جوړوي. د دې په خاطر دا سیستم تعقیبول ډېر ښه دي. که هېڅ ځای څوک ونه چلېږي، دا سیستم چا تعقیب کړی وي هغه د نورو خلکو سټنډرډ دی. په افغانستان کې ښه چلېږي. نو څوک چې سی اف ام جي سرټیفیکټ واخلي دوی کولی شي چې امریکا کې تخصص ته اپلای وکړي، چې اوس یې ضرورت ډېر زیات دی. په امریکا کې د 1 لک په شاوخوا کې ډاکټران کمبود دی او دوی ډېر په تکلیف دي. خو په موږ تاسې بندیز لګولی او 10-12 نورو ملکونو باندې، خو کېدای شي بندیز دوام ونه کړي یا څه پاتویګانې نورې په منځ کې راخلاصې شي. خو دا یو سرنوشت دی چې سړی د دې سره مخامخېدی شي. دوهم دا چې ریسرچ او ابزرورشپ ډېر په اسانه ورکوي. زه چې امریکا ته ولاړم په تېره روژه کې تللی، نو 2-3 ځایونو د وظیفې لپاره زه وغوښتلم چې په دې کې یو مرکز د نیورالینک و چې د انسان په مغز کې چپ دی، چې دا د انسانانو د آینده په باره کې به همدغه ټکنالوژۍ باندې ډېر کار وشي چې یو څوک معیوب وي څنګه یې لاسونه دوی د برق په واسطه د پورته ځای نه کنټرول کړي. کېدای شي دې کې سوء استفاده دا هم وشي چې د انسانانو د فکر په لوستلو باندې دوی کار وکړي. نو دومره لوی لوی ځایونو ته تا غواړي او داسې ځای ته چې هغه پیریفرل نرو سرجري کوله، لکه د لاسونو اعصاب چې خطا شوي وي هغه یې درته وصل کول. هغوی زه وغوښتم د امتیازاتو سره. دوی چې کله پوه شي دا سړی تر دې ځایه رارسېدلی، پس له دې د هر استفادې دپاره برابر دی، په هر لیول چې ته وغواړې فقط ټرینینګ غواړي. نو نه دا خو یوازې په هغه ځای کې دا امکانات وو. په نور دنیا کې چې زر ځای اپلای کوم دوی زما سره ډېر نرمي کوي. د دې نیورالینک مربوط شرکت چې و دا خپله د نیورالینک په نامه نه و. نیورالینک په تاسې نوم اورېدلی وي ځکه ما دا درته یاد کړ. د دې مشر ما سره 1.5 ساعت خبرې وکړې په ویډیو کال کې. که نه زه خو د یو غریب ملک راغلی یم، د سرنوشت د سړی یم، بېرته روان یم، په بل ملک کې ګزاره هم زما نه کېږي یا نه غواړم چې ووسم. خو دوی خپل کوشش در باندې کوي، ته ارزښت پیدا کړي. که دا اسناد په تا سره نه وي څوک ستا پوښتنه هم نه کوي. نو دا اسناد تا ته علمي شخصیت درکوي. او سټپ 3 چې ورکړي تا ته د امریکا د ساینسدانانو ویزه درکوي چې H1B ده. د هغه ویزې نه په استفادې تاسې کولی شئ ډېر زیات ځایونو کې وګرځئ.
ما د 2 ملکونو ویزې د امریکا په ویزه باندې واخیستلې چې زه بېرته راتلم او زما ډېر کارونه د هغه سره سم شول چې موږ غوښتل یو مرکز جوړ کړو په افغانستان کې. هغه دپاره زما د سفر ازادي ډېره مهمه وه. نو یوه دروازه بلې ته سړی برابرېږي، بله بلې ته. دا علمي مسیر ډېر پوخ دی، ډېر زیات فرصتونه ورسره تړلي دي. نو ریسرچ او ابزرورشپ ته خلک په اسانه ځي. دا ما دپاره لږ خسته کن دی چې تاسې د یو بل ډاکټر دپاره کار کوئ، د هغه کیسونه به کنټرولوئ، تعقیبوئ، بیا به د هغو په اساس باندې خپلې موندنې په علمي شکل باندې لیکئ، هغه به بیا نشر کېږي. خو دا هم د خلکو په سی وي کې ډېر کومک کوي او دا بغیر له دې امتحانونو نه تاسو ته څوک نه درکوي دا فرصتونه. او بل په دې عربي نړۍ کې او په ځینو اسیایي ملکونو کې تاسې د متخصص په حیث منل کېږئ. دا خبره یو څه نور وضاحت ته ضرورت لري. لکه وخت چې ما وویل څوک چې د امریکا امتحانونه ورکړي د افغانستان تخصص هم په امریکا کې منل کېږي. دا ډېره لنډه لاره په دې ده چې تاسو فیلوشپ کولی شئ. ما هغلته د 6 میاشتې د ملا ټرینینګ وکړ د ملا په عملیاتونو کې، خو زه راغلی نه وم چې ما پسې ایمیلونه راولېږل چې تاسې فیلوشپ ته اپلای وکړئ. او فیلوشپ د امریکا چې تاسې په امریکایي په حیث باندې ورځئ ډېر سخت دی، ځکه چې ته به 12 کاله مکتب وایې، 4 کاله به یو بله پوهنځی وایې چې د طب سره تړاو ولري، بیا به 4 کاله پوهنتون وایې چې په مجموعاً 20 کاله درس کېږي، بیا به 2-3 کاله ریسرچ کوې، بیا به ته تخصص ته ځې چې تخصص ته په امریکا کې اورتوپیډي ته برابرېدل تقریبا زموږ او ستاسې دپاره ناممکن دي. بیا به پس له هغه نه تاسې فیلوشپ ته ځئ. خو که دا امتحانونه تا ورکړي وي، په افغانستان کې تخصص کړی وي، د امریکا له تخصص نه بخښل کېږي، نو تاسې بیا سیده فیلوشپ ته تللی شئ. او دا هغه شی دی چې امریکایان ډېر په مشکله ورسېږي. نو داسې اضافي فایدې شته دي. او د متخصص په حیث تاسې په نورو ملکونو کې هم اسناد چلېږي. اوس مثلا دا زموږ اسناد په ترکیه او په دې ملکونو کې فقط چې ویې لګي دوی پروسس کوي، ته د متخصص په حیث باندې مني. ژبې امتحانونه کېدای شي وغواړي. دا د ازادي ورکوي انسان ته. ضرور نه دی چې ته د ټول نه استفاده وکړې، خو د ضرورت په وخت کې د ټریننګ په خاطر استفاده ترې کولی شي. او په دنیا کې د لاس خلاصېږي چې هر ځای وګرځي. د امریکا دپاره خو دا H1B ویزه ورکوي چې څوک سټپ 3 ورکړی وي، هغوی ته امریکا کې شفاخانې کولی شي د H1B ویزې په خاطر عریضه وکړي، د دولت نه دته یو ویزه واخلي چې هغه د ساینسدانانو ویزه ده او دا ډېر زیات قدر لري. د نورو په امتحانونو سره مقایسه شوې دا پوښتنه خلک ډېره کوي چې د دې او د انګلستان د سیسټمونو ترمنځ څه فرق دی. اول په اعتبار کې امریکا تر ټولو لوړه ده په طبي اعتبار کې، بل د عاید د لحاظه ډېر زیات تفاوت دی. په انګلستان کې چې چا تخصصونه کړي دي، زه کله ورسره مخامخ کېږم له ما نه د امریکا د امتحانونو پوښتنې کوي، ځکه د 5 نه تر 10 چندې عاید فرق کوي په امریکا کې. کاناډا کې چې څوک ډاکټر په حیث کار کوي، صرف سرحد نه دې خواته راواوړي، امریکا خواته 3 چندې عاید ډېرېږي. دا ډېر زیات تفاوت دی. 10 کاله چاته کار وکړي، لکه 30 کاله چې په بل ځای کې کار کړی کاناډا کې دی چې کړی، خو که 10 کاله ته په امریکا کار وکړي، لکه 90 کاله دی چې په انګلستان کې کړی. د مادي لحاظه چې خلک مقایسه کوي، نو دغه لحاظه خو فرق ډېر دی، ځکه په امریکایي سیسټم ډېر زیات مصرف کېږي. 4.5 ټریلیونه ډالر مصرف کېږي هر کال، چې موږ او ستاسې کېدای شي ټوله بودیجه به 1-2 میلیارډو په اندازه نه وي، بیا به بیلیون ته رسېږي، بیا به ټریلیون ته رسېږي. دا د میلیونونو چندو ترمنځ کیسه ده. یو سیملي په دې خاطر باندې اعتبار ډېر دی چې د علمي لحاظه اساس ډېر پوخ دی، بل یې مادي مکافات ډېر زیات دي، بل په ډېر زیاتو ملکونو کې چلیږي. په ځینو ملکونو کې دوی نه دومځلي امتحان اخلي، خو مصرف یې ډېر زیات دی. نو خلک باید دا په نظر کې ونیسي چې یو سیملي د 15,000 ډالرو په شاوخوا کې کېدای شي تمام شي. خو چې ته کله درس وایې، ته له غریبۍ پاتې کېږي، ته د ژوند نورو شیانو ته هم پیسې نشي پیدا کولی، نو د هغه دپاره به قرض کوې، کېدای شي د 15,000 ډالرو ورسېږي. او وخت هم نیسي. وخت یې دا دی چې افغانستان د سیسټم نه څوک غواړي چې د یو سیملي لیول ته ځان برابر کړي، نو اقلا 4-5 کاله دې په نظر کې وي. دلته 2-3 کاله لیکلي، خو معلومه شوې وخت نیسي، ځکه اول سټپ چا نادرا په 1 کال کې ورکړی. او د علمي لحاظه خلک ډېر پاخه راځي. د یو سیملي فارغین چې ته د پلاب د فارغینو سره کېنوي، نو ته تفاوت معلومیږي. او د نورو سیسټمونو والا خلک هم د دوی د ارزښت مني. نو پلاب والا په نړیوال لحاظ باندې اعتبار شته، خو متوسط دی. دوی په عربي نړۍ کې چلیږي، یو 10-15 نور ملکونه دي چې په هغو کې د دوی اسناد چلیږي. دا بد غوراوی نه دی. خپله په انګلستان کې خلک ځکه شکایت کوي چې هغلته هر سړی چې ډاکټر شي د دولت مامور ګرځي، دولت معاش ورکوي، یو معاش کم دی.
نو دوی په معاش کې ښه احساس نه کوي. هغه ډاکټر په امریکا کې کیدای شي $15,000 معاش ولري، په انګلستان کې 50,000 ولري، نو ډېر زیات تفاوت دی. او وخت کم دی، مصرف کم دی د انګلستان د سیستم، او اکثره کلینیکي دی. په انګلستان سیستم کې بیا MRCS دی چې ممبر اف رایل کالج اف سرجنز دی، دا د جراحانو لپاره دی. ممبر اف کالج اف فزیشنز هم د MRCP ورته وایي. هغه د متخصصینو لپاره دی. نن سبا خلک امتحانونه ډېر ورکوي په افغانستان کې. دا لنډه لاره ده، که څوک UCMLE نشي ورکولی، د پلا په حوصله نه لري، تخصص یې کړی وي، نو دوی باید MRCP یا MRCS ورکړي. د دې په وجه باندې دوی نړیوال اعتبار پیدا کوي، مصرف یې کم دی، او په څو ملکونو کې کار کولی شي. نو دا زموږ لپاره یوه ښه لاره ده چې موږ مهارتونه را انتقال افغانستان. ډېر مهم شی دا دی چې موږ د UCMLE په زده کړه باندې د دې سیسټمونو ترمنځ لاره وصل کوو، فاصله وصل کوو. لکه پل چې جوړ وي، ته د امریکا د سیستم تجربې د افغاني سیستم سره چې ګډې کې، ته ډېر ښه ډاکټر کېږي. نظر یوازې افغاني سیستم تعقیبونکي دي، یوازې امریکایي سیستم تعقیبونکي. ما په افغانستان کې تخصص کړی، ما چې څومره زخمیان تداوي کړي دي، هغه په امریکا کې خلک په 80 کلونو کې نشي تداوي کولی. نو هغه علم چې د دې ځای سره ګډ کړي، نو له تا نه نظر امریکایي ډاکټر ته ښه ډاکټر جوړېږي. او داسې په ډېرو برخو کې موږ ډېر ښه فرصتونه لرو. که یوازې دلته پاتې شي هم ښه نه رسېږي، ځکه علمي اساس دې کمزوری وي. که یوازې په امریکا کې وي هم ښه نه رسېږي، ځکه چې ستا عملي برخه کمزوري وي. خو که دواړه سره وصل کړي، د دواړو فایدې در رسېږي. او ډېر مهم دا دی چې ستا په طبابت کې به اکثره شیان مستند وي، نو ته به د خپل طبابت نه ښه دفاع کولی شي، او ستا طبابت به ډېر مؤثر وي. تاسو کولی شئ چې د دې لارې په تعقیب باندې د طبي علم د ډېرولو سره کومک وکړئ. نو د UCMLE یا د CFMG سرټیفیکیشن تاسې یوازې د ډاکټر په حیث باندې نه روزي، تاسې په طب کې د یو ماهر په حیث په نړیوال لحاظ معرفي کوي، تاسو ته هویت درکوي. نو هم ستاسې مسلک ته فایده رسي، هم ستاسې ذهن ته چې تاسو د علمي روشونو سره بلد شئ، تاسو په هر شي کې سره ښه خلاصېږي. تاسو په دې پوهېږئ چې علم څنګه ایجادېږي، چې موږ تاسو د نورو خلکو ایجاد شوی علم 15-20 کاله وروسته پسې روان یو تعقیبوئ. موږ نشو کولی چې ټول کتابونه پښتو ته ترجمه کړو چې هغه بیا زموږ خلک ولولي. نو موږ ته ضرورت دی چې د دوی په سیستم بلد شو، چې دوی هر شي تولیدي تازه استفاده کړو. یو مثال یې چې ځان ته ورسره مخامخ شوم، یوه نیورو سرجنه وه چې د سپاینل سټیمیولیټر خلکو ته په ملا کې تطبیق کړی و، چې ملا صدمه لیدلې وي، هر مغز قطع شوی وي، خلک فلج وو. 50 نفره دې تداوي کړي وو، 10 نفره په خپلو پښو ګرځېدل، او دا په هیڅ کتاب کې څوک نه مني. په دې باندې به تحقیق کېږي، دا به بیا 100-300 نفرو ته رسېږي، د دې به بیا انالیسیس کېږي، بیا به د دې نه یو آرټیکل جوړېږي، دا به بیا په یو ژورنال کې نشر کېږي چې دا کار ممکن دی. بیا به دا 15 کاله وروسته یو کتاب ته ورځي، هغه کتاب به 10 کاله وروسته افغانستان ته راځي. نو موږ په دې وخت کې ډېر وروسته خبر شوي یو، دنیا به بل لیول ته رسېدلې. خو که څوک هغلته ولاړ شي، مخامخ دا شیان زده کوي، بېرته راځي، د 2 میاشتو کیسه وي. دا هغه وخت ممکن نه ده چې ته د دوی په سټنډرډ برابر سړی وي چې اعتبار درکړي، امتیاز درکړي. نو ښه دا ده چې د دې لارې په ارزښت موږ او تاسې پوه شو، په مصارفو یې پوه شو، په وخت نیولو، په تکلیف یې پوه شو، په دې پوه شو چې د دې سره ته ښه خوب نه شي کولی، په دې پوه شو چې د دې لپاره به ته خرڅاره کېږي. خو دا دې باید په ذهن کې وي چې ته د دې په خاطر باندې په غرب کې بیا نه اوسې. نو دا ډېره مهمه ده چې خلک خپل اولویات ښه وسنجوي، د مسلکي لحاظه لارې ورته معلومې وي، د سفر د لحاظه او د علمي اعتبار د لحاظه معتبر شي په دنیا کې، او بیا په آخره کې د خلکو او د ځان په خاطر استفاده ترې وکړي. زه د دې یوې پوښتنې سره ډېر مخامخ کېږم چې خلک وایي موږ په افغانستان کې دا شیان څه وخت شروع کړو، سټاژ وکړو که یې ونه کړو، سټاژ په وخت کې دا شی ووایو، تخصص وکړو که یې ونه کړو. زه دا ښه بولم چې سړی د افغانستان په لیول یو ځل ډاکټر شي، داسې نه شي چې له دواړو پاتې شي. کوم متل هم دی چې په تمه د سپرو شي، هغه پاتې په میرو شي. داسې خلک ما لیدلي دي چې د UCMLE درس یې د پوهنتون په اخرو کې شروع کړی دی، سټاژ یې نه دی کړی، درسونه یې ښه نه دي ویلي. 3 کاله وروسته ما پوښتنه ترې کړې UCMLE هم ترې پاتې ده، په افغانستان کې هم ډاکټر شوی نه دی. او خلک په دې وخت کې د اعتبار له مشکل سره مخامخ کېږي. ته چې 5مو صنف ته سټاژ ته ورسېږې، ته باید یو څه نه څه ډاکټر وي چې د خلکو ضرورت رفع کړي، چې اعتبار پیدا کړي. خو که په دې وخت کې ته بې اعتباره شولې،
بیا خلک تا له لاین نه وباسي بیا به بېرته ډېر په مشکله راننوځي د ډاکټر په حیث به ته ځای نیسي نو ښه دا ده چې تاسو د افغانستان په لیول ځانونه ډاکټران کوي خو د افغانستان په نصاب باندې تاسو ډېر تمرکز ونه کړئ ځکه دا مو ښه ډاکټران کوي نه د افغانستان په لیول هم تاسې ښه نه چلېږي دا دې وینئ نو تاسې باید نړیوال نصاب د پوهنتون په جریان کې منظم تعقیب کړئ معلومات مو اقلا نه 1400 موضوعاتو ته ورسوئ چې په فرست ایډ کې دي تاسې به په ډېرو شیانو باندې پوهیږئ تاسې به په اکثرو موضوعاتو کې یو څه نه څه خلکو سره کومک کولی شئ تاسې باید ستاژ ښه تعقیب کړئ تاسې باید په ابتدایي په کومکهای اولیه باندې خبر وئ باید د خلکو سره کومک وکړی شئ کرایسس میډیکل کرایسس سرجیکل کرایسس چې پې کېږي هغه کې باید تاسې یو څه نه څه شیان زده وي په افغانستان کې چې کله بیس جوړ کړ په دې جریان کې د نړیوال سټنډرډ هم یو څه نه څه تعقیب کړی و بیا کولی شي چې ته پس له هغه نه پورته خیز واچوي زه د دې طرفدار یم چې په افغانستان کې خلک تخصص وکړي ښه یې وکړي اوس نړیوال کوریکولمونه او تجربې تعقیبول ډېر اسانه دي بیخي ډېر زیاتو شیانو په باره کې لیکچرونه شته دي ښه ارټیکل شته دي زموږ د امریکا ځینې تفاوتونه چې په عملیاتونو کې راغلي دي هغه تا ته په لاس نښو کې درښیي چې د دې زاویې په ځای دغه زاویه استعمال کړه د فلانکي مشکل پکې نه پیدا کېږي نو صرف تا یو لیکچر واورېد خو ستا پریکټیس د امریکا په سویه شو نو ښه دا ده چې تخصص هم په افغانستان کې خلک وکړي ځکه دا تخصصونه چې په افغانستان کې تاسو ته په لاسرسي کې دا په نورو دنیا کې ډېر سخت ډېر مشکله دي چې تاسو ورورسېږي نو وخت هم ډېر ضایع کېږي بیا دغه امتحانونه لکه ما چې څنګه تعقیب کړي د تخصص په جریان کې تاسو هم تعقیب کړي د پوهنتون په جریان کې تاسو هم تعقیب کړي وخت مو نه ضایع کړي په اخر کې به ستاسو سره داسې سند وي چې هم د افغانستان تخصصي دباب دغه په اساس پیدا کړي هم د دنیا نور سیستمونو ته تاسې لاسرسی پیدا کړي نو زه فکر کوم چې زما دغه تجربه وه او ما شخصي نظر دی د دې سره کېدای شي تاسې یو څه خلک موافق وي ځینې به اعتراض لري که څه پوښتنې وي پس له دې چې هغه ځواب نام نه لري استاد محترم راتلونکي کې پوښتنه دا راتلونکي کې څه پلان نه لري چې د همدې کتابونو موږ ته کلاسونه یا ویډیو یا عملي دا ورته ما یو څه وخت درس هم ورکړی دی ویسیبلي د یو ساعت مخکې هم زه له ځینو ملګرو سره غږېدلم نو مې دا ډېره عجیبه ده چې عین مایټوکونډریا ده د افغانستان په 500 پوهنتونونو کې 50 استادان لګیا دي عین شی خلکو ته وایي 50 نفر معاش اخلي 50 نفرو ته په زرګونو انسانان هر ورځ ور روان دي حاضري ورکوي دا خبره کېدای شي په ځینو خلکو ښه ونه لګېږي ولې د دې لیکچر یو څوک سټنډرډ نه جوړوي ولې هغه ټول خلک نه اوري یو سیمیناري دپاره خو ما ډېر لږ مصرف کړی په درس باندې ټول کتابونه ما مفت ترلاسه کړي دي ټولې ویډیوګانې ما مفت کتلې دا شیان په نورو دنیا کې کېدای شي ډېر قانوني نه وي په افغانستان کې هر ځای پیدا کېږي نو ځان سره چې سړی مطالعه کولی شي ولې بیا دې ته پیسې په دې مصرف کړي ولې دې ته خلک راټول کړي زه د دې ډېر طرفدار نه یم چې خلک روزانه پوهنتون ته ولاړ شي د کتاب محتوا د خلک یو سړي نه واوري په دې مثال کې چې هغه په ویډیو کې هم شته نو ولې خلکو پوهنتونونه ډک کړي دي په نورو دنیا کې خو صرف تاته لاره درښیي کوریکولم درکوي هغه تعقیبوي بیا اساینمنټ درکوي چې په کور کې کوم کار ورباندې اضافي مطالعه وکړي موږ یو ځل د افغانستان نصاب ووایو چې ډېر آوټډیټډ دی وخت یې تېر شوی بیا د دې سره موږ نړیوال امتحان وایي بیا استاد ته ور روان بیا کله په شفاخانه کې 2-3 ساعته روزانه ته مصروف منتظر وي چې استاد راشي ته یو شی در وکړي دا ژوند څومره مهم دی چې موږ څومره بې ارزښته کړی دی 8 کاله خلک تېر کړي په 8 کالونو کې زه فکر کوم چې 25% نه ډېر د وخت استفاده نشته او دا د ژوند ډېر طلایي دوران دی چې خلک یې ضایع کوي نو ماته دا ښه ښکاري چې تاسې مواد راټول کړئ د دې یوسیملي بیخي ډېر کوریکولمونه دي بورډ اف بیان په نامه باندې ډېر مشهور دی هغه تاسې راواخلئ د فرست ایډ سره یو ځای خپله تعقیب کړئ د ځینو تفصیلي شیانو زه طرفدار نه یم لکه ډاکټر نجیب چې خلک ډېر یادوي هغه بیخي زیات تفصیلي تللی هغه تفصیل ستاسې په ژوند کې په درد نه لګېږي د ده 15 ساعته ما یوازې نیورو ساینس تعقیب کړی دی خو ما ته د ده ډېرو وړو وړو معلومات هېڅ فایده نه ده کړې چې د ساعتونو زما وخت یې ضایع کړی څو کتابچې ما د ده نه نوټ نیولی و دا شخصي تجربې دي ځکه یې داسې وایم تاسې خلاصه شیان راواخلئ ژوند ته ارزښت ورکوئ بې ځایه په هر شي باندې مه ټینګېږئ هر شی تفصیلي مه زده کوئ هر شی چې ستاسې په وینې کې په درد لګېږي دا علم خو داسې دی چې هر کونج راواخلې ته وایي دا په درد لګېږي دا مهم دی په دې خلکو ژوندونه ضایع مصرف کړي دي نو دا باید زه زده کړم نه چې شی ستا په وینې کې په درد نه لګېدل مې وایه په هر شي پسې نه رسېږي
ډاکټر نجیب هرې 12 دقیقې د پوټاشیم او سوډیم پمپ په رسمولو ځای کوي. 12 دقیقې په هره مساله کې دی دا راخلي. دا پوټاشیم سوډیم پمپ په ډېرو لږو دواګانو کې ستا په درد لګېږي، په هغه ځای کې مومره تشریح کفایت کوي چې ته دوا کله لولې تا پې پوهوي. څه ضرور چې ته روزانه د دې مایکروسکوپیک لیول نه ته شروع کړې، 10-12 دقیقې د ده رسامۍ ته ناست وې، بیا ټراکټرونه د مغز لولې چې هغه نیوروسرجنان هم نشي تشخیصولی تر مایکروسکوپ لاندې، نو ته دا ژوند تا ته ولې ارزښت نه لري؟ نو تاسې هدف خو دا وي چې تاسې د علمي لحاظه په دې موضوعاتو عمومي ځان پوه کړئ، بیا اسنادو ته ځان برابر کړئ که چېرته مو وس رسېده بیا یو سند ترلاسه کړئ. ته خو د مایکروبایولوژي یا د مالیکولر بایولوژي پروفیسر نه جوړېږي چې ته په دغه لیول باندې شی زده کړې. زه دا ښه بولم چې تاسې خلکو ته مه منتظر کېږئ. د افغانستان د کابل پوهنتون نصاب 12,000 صفحې دی چې خلک یې باید ولولي. په دې څومره شپې خرابېږي د خلکو، او د هغه نصاب نه چې څوک فارغ شي هغه باندې لاره ورکه وي چې اوس زه په څه شي پوهېږم په څه شي نه پوهېږم. د یو سیملي ټول نصاب چې راټول کړي کېدای شي دا ټکسټ چې 10,000 صفحو ته ونه رسېږي، کېدای شي 8,000 صفحې، خو سوالونه یې چې کله چې د علم استفاده او تطبیق تا ته درښیي نو ته به 1,000 صفحې سوالونه حلوي. نو څومره عملي برخه لري او څومره لږ اساس درته جوړوي. زموږ د پوهنتونونو نصاب 12,000 صفحې دی چې تر دنیا ټولو اوږد دی، خو عملي برخه یې هېڅ نشته. کتابونه ولولې استفاده کولی نه شي، د امتحان وروسته ستا له یاده وتلي. نو ځکه دا نصاب باندې تاسې ډېر تمرکز مه کوئ، وخت ډېر مه پرې ضایع کوئ تر څو چې اصلاح شوی نه وي. تاسې دا نصاب په ښه توګه لولئ چې د افغاني سیسټم د ضرورتو نه ووځئ، ناکام نه شئ، بدنامه نه شئ، ځکه دا نمرې ستاسې اجتماعي حیثیت ته تاوان رسوي. نو چې ډېرې ټیټې یوسئ بیا په خپلو ملګرو کې بې اعتباره وئ. 100 نمرې خو جرم دی، زه وایم هېڅوک یې باید یو نه سي. تا ولې دومره وخت درلوده چې په دې درس تا دومره ضایع کړه؟ بل شی تا نه درلوده چې دا کتاب تا 15 ځله لوسته، بل سړي په یو ځل لوستلو 80 نمرې وړلې، تا 3 ځله نور 4 ځله نور ولوسته، تا 11 نمرې پورې اضافه کړې. دا محاسبه خو ډېره ساده ده. نو هغه نمرې پکار دي چې تاسو ته په افغاني سیسټم کې معیار یو څه نه څه پوره کړي، دا پیوریفاید دا تصفیه شوی نړیوال سیسټم تعقیب کړي. په دې کې د 1400 موضوعات قدم زده کړي. د دې لپاره تاسو فرست شیټ تیار لرئ، د دې لپاره ګورز اینډ بیانډ لرئ. ضرورت نشته چې تاسو بل استاد ته کښېنئ. زه خپله طرفدار نه یم چې چا ته درس ورکړم، ما خپله چې له چا درس ویلی هغه که ما سره کومک کړی هماغه سړی شته دی، خو تاسو ته دې هم درس درکړي. نو څه ضرور چې زه درکړم. نو د دې په خاطر زه وایم چې تاسو چا ته مه منتظر کېږئ. مواد دا باید اوس د هر چا په کمپیوټر کې وایي. د دې لپاره باید خلکو موبایل ته اضافي میموري اچولې چې په بیکارۍ کې کتلی. نو زه فکر کوم چې اکاډمۍ ته ډېر ضرورت نشته. که څوک اکاډمۍ لري ما دې وبخي. بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر صاحب محترم، پوښتنه په دې ډول باندې ده چې څه ډول موږ کولی شو چې یو هارډ سټډي چینج کړو سمارټ سټډي ته، یعنې سپارټ مطالعې ته، د دې په خاطر چې موږ نه زیات وخت یې نه وي نیولی او وخت مو مینجمنټ کړی وي. ځکه که وګورو یو طرف ته که محصل 8 ساعته او 10 ساعته مطالعه کوي خو په امتحان کې فیل راځي، ناکامېږي. د دې برعکس یو محصل 15 ساعته او 6 ساعته مطالعه کوي خو هغه امتحان کې کامیابېږي. نو د سیلف سټډي په خاطر تر څو کم وخت کم ونیسي او ډېر څه زده کړو، د دې مطالعې په اړه یو نظر مو سره شریک کړي. دا ډېره مهمه پوښتنه ده. حافظه د خلکو ډېر تفاوت نه لري. دا مهارتونه دي چې موږ د شیانو په زده کولو کې ځینې خلک لرو ځینې نه لرو. دا د تمرکز برابرول دي، دا د فوکس سمول دي چې ته یو شي باندې فوکس وکړی شي. یو سړی د 15 ځایه ذهن بند دی، د شپې هارر مووي کتلی چې دا لږ وخت چا یاد کړ، یعنې ډارونکی فلم یې کتلی، د ورځې کرکټ تعقیب کړی دی، 10 اولادونه لري او په کور کې جنجال دی او دا سړی راځي درس وایي، د ده خامخا ذهن متمرکز نه وي، دی ښه شی نه شي زده کولی. ته چې تر څو تمرکز ونه لرې په یو شي باندې د ذهن ټول راټول نه کړې، هغه شی ستا ذهن ته ننوځي. تر څو چې تکرار نه کړي هغه لانګ ټرم میموري ته ننوځي. نو اول خو فوکس پکار دی، کانسنټریشن پکار دی. ته به دا ډسټرکشنز له ځانه لرې کوې. دا ډېر مهم دی چې ته د مطالعې دپاره په کور کې ځای ولرې. عجیبه دا ده چې موږ په کور کې د ډوډۍ دپاره کوټه لرو، اشپزخانه لرو، تشنابونه لرو، د نورو ضرورتونو په خاطر موږ په کور کې د مطالعې دپاره ځای نه لرو.
یو کونج نه درلود، یو سټډي کارنر نه وي. هیڅ ممکنه نه ده چې دا زما خپله شخصي تجربه ده چې ته سټډي کارنر ته ولاړ نه شي او ته د صحیح درس ووایې. ستا د شاوخوا موبایل او تلویزیون او ماشومان او هر شی فعال وي او ته د صحیح تمرکز ولرې. تمرکز دې خرابېږي، دا د خسته کونه شي. بیا د نیم ساعت وروسته د حوصله نه د درس نه د حوصله واوړي. نو دا کله چې تاسو د ډسټرکشنز لرې کړئ د مطالعې په وخت کې موبایل باید نه وي در سره. د همدې په خاطر باندې یو ټابلیټ غوندې یو شی جوړ شوی د ریمارکیبل په نامه. په دې کې پی ډي اف لوستل کېږي او د سکرین یې داسې دی لکه کتابچه غوندې رڼا نه کړي. نو که رڼا وي دی وینې، که رڼا نه وي تی نه وینې. او قلم لري چې ته نوټونه پرې ونیسې او د انټرنیټ سره نه وصل کېږي. ته صرف خپل کاپي شوي شیان پکې لوستی شي او ډېر قیمته دی. په $800 دی چې هېڅ بیه نه کمېږي چې ما غوښتل یو څو نفرو ته یې راوړم. دا ځکه چې دی کې ډسټرکشن نشته. دا هېڅ ممکنه نه ده چې ته په موبایل کې قرآن شریف راخلاص کړې او ته د 15 دقیقې دوام ورکړې. ټولو خلکو قرآن شریفونه په موبایلونو کې انسټال کړي دي، خو څوک یې دومره لولي؟ ځکه د موبایل ډسټرکشن نه ډک دی. ستا توجه بلې خواته اوړي. نوټیفیکیشن راځي، زنګ درته راځي، یو شي ته دې سودا شي، په فیسبوک کې لګیا وي. نو د مطالعې لپاره د محیط برابرول ډېر ضرور دي. تر څو چې ستا توجه برابره نه شي درس ته درس نشي زده کولی، تر څو چې تکرار ونه کړې ستا دغه حافظه شارټ ټرم حافظه په لانګ ټرم حافظه باندې نه بدلېږي. نو د دې په خاطر باندې د ځان ډیزاین ډېر مهم دی او دې کې اضافي شیان هم ډېر مهم دي. که چیرې د چا کورنۍ ډېره همکاره نه وي نو دا یوازې د یو نفر کار نه دی چې ډېر درسونه ووایي. دا د ټولې کورنۍ قرباني وي، دا د ډېرو ملګرو قرباني وي. زما شخصي تجربه دا ده چې زما له وجې زما ملګرو څومره مجلسونه خراب شوي دي، دا به د هېچا د ملګرو نه وي خراب شوي. چې دوی ما ته زنګ وهلی چې واده ته ځو یا په منځ کې بنډار دی یا فلانکي ځای ته میله ځو، زما یا امتحان دی یا مې درس دی. خو چې هر وخت زه خلاص شوی یم بېرته یې له ما سره همکاري کړې، بېرته یې غوښتی یم، بېرته یې تشویق کړی یم. نو دا یوازې ستاسې کار نه دی، دې ته به تاسې محیط برابروئ. خلکو ته به وایئ چې دا مهم کار دی، دا ارزي. زه دې اجتماع ته ضروري یم. که ښه ډاکټر ته ونه درې ته بې عزته کېږي. دا یوازې د پیسو کار نه دی، دغه دې بې عزته وي چې دا روان یم. خو که ښه ډاکټر ته په کورنۍ کې ودرې، ټوله کورنۍ در سره مسؤونه ده. که په کوڅه کې ودرې، کوڅه در سره مسؤونه ده. تا دا ټول خلک نیمه بیمه کړي دي. بغیر له دې چې ته پیسې مصرف کړې، دا خلک تا ساتلي په مالي لحاظ باندې. نو ته به خلک قانع کوې چې دا زما درسونه ستا په ګټه دي، ما سره به کومک کوي. ته به کورنۍ قانع کوې چې تا ته ځای درکړي، ته به کورنۍ قانع کوې چې تا نه پیسې نه غواړي، ته به ماشومان یوې خواته کوې، ته به په دې واده کړی وي، ته به د ژوند د شریکې سره په دې شیانو باندې نتیجې ته رسېږي. که نه وي 2 میاشتې به دوام ورکړي، 3 میاشت به خلک ستا سره حوصله ونه کړي، مجبور به دي چې دا پلان کړي. نو تا باندې مصرف پکار دی. تا ته واقعا د قرض درکوونکی سړی معلوم وي چې قرض درکړي. نو د مطالعې لپاره د ځای برابرول ډېر مهم دي چې په هغه کې باید هېڅ د توجه خرابوونکی شی نه وي. وسایل ورته ضرور دي. که سړی غلط کیني، زه ډېر خلک پېژنم چې د تدریس له وجې د غاړې موړې خرابې شوي. نو ارګونومیکس په نامه باندې یو مسلک دی، یو مبحث دی، هغه تاسې ولولئ چې تاسې څه رقم درس په قدونو ووایئ، معیوب نه شئ. څنګه کار وکړئ، معیوب نه شئ. څنګه چوکۍ استعمال کړئ، څنګه میز استعمال کړئ، سکرین باید چېرته وي، لاسونه دې چېرته نیولي وي. داسې نه شي چې تا به درس ویلی وي، سبا به له ځای نه شي پورته کېدلی. نو محیط دې باید مساعد وي، کورنۍ دې باید موافقه وي، د مالي لحاظ دې باید منابع معلوم کړي وي. لوی کار چې کوې تکلیف سره به مخامخ کېږي، دا اضافي مدیریت غواړي. داسې نه دی چې صرف ته درس ووایې ته به کامیابېږي، نه اضافي شرایط به برابروي چې خلک ستا سره همکاري ونه کړي، په یوازې ځان دې نه شي ګټلی. او د ځان صحت ته به پام کوي. داسې نه شي چې سترګې دې پکې د لاسه ورکړي. زه نفر پېژنم د ډېر درس ویلو له وجې چې تر اوسه پورې دا موضوع باندې زه د طبي لحاظه ښه نه یم پوه شوی، خو سترګې خرابې شوي دي. اوس سم صحیح شی نه شي د هر شي جعل ورته ښکاري. نو دا شیان په دې خاطر ضرور دي چې ته نه شي کولی چې په یو ډسټرکټیو محیط کې ته ښه مطالعه وکړي. محیط به برابروې. یو څو نور شیان چې زما شخصي تجربه ده هغه دا چې دا ځینې خلک کتاب ډېر ښه ساتي. امتحان ورکړي کتاب لکه نوی دغسې وي. دا کتاب خلک لمسیانو ته ساتي. دا کتاب بیا څوک لولي چې فلانکي صاحب مبارک درس پکې ویلی، زه به هم پکې ولولم. ولې دا کتاب بل په بازار کې نه پیدا کېږي چې ته دومره ښه ساتلی وي. دا کتاب به د ځان لپاره کسټمایز کوي، دا ډېره مهمه خبره ده. کتاب به په خپل زړه برابروي. دا بل چا لیکلی د خپل ذهني نظم د مخې نه یې لیکلی، ستا د ذهني نظم سره مطابق نه دی. ته به په دې کې رنګامیزي کوې، په خپله نښې به پکې ږدې، ته به یې ځینې ورقې راشکې د بلې ورقې سره دې سرې کوې
ته به د دې سره اضافي نوټونه وصل کوې، ته به په دې باندې حاشیې لیکې. د کتاب باید ستا نه وروسته هېڅ د استفادې وړ نه وي، خو ستا په ذهن باید برابر شوی تر څو چې کتاب ته ځان ته کسټمایز نه کړي، کتاب د استفادې وړ نه وي. ویې به لولې نورې به پکې یوسې په یاد به دې پاتې نه وي. نو ته به ځان لپاره خپل جدا سټرکچر جوړوې. او زه مطالعه کې د دې میتود ډېر طرفدار یم. دا زما خپله شخصي تجربه ده، ښه نتیجه ورکوي. تاسو یو ځل په کتاب داسې تېرېږئ لکه په اخبار باندې. کتاب به یو ځل د سر نه تر اخره لولئ بغیر د کوم افرټ نه، د زده کولو کوشش به نه کوئ، فقط داسې به لولئ چې ورسره بلد شئ چې د کتاب کې څه شی دي. او یو ځای به نښې ږدئ چې کوم ځای کې مشابه خبره وه هلته مساوي ولیکه، دلته مساوي ولیکه. کوم ځای کې ورته خبره وه خو عین شی نه وه هلته مساوي ولیکه، خط پرې کش کړه، دلته مساوي ولیکه، خط پرې کش کړه. کوډونه پرې کړئ، سمبولونه پرې کړئ. کتاب د شپږ ولوسته ستاسو عمومي تصویر جوړ شي. بیا چې دوهم ځلي درېیم ځلي لولئ لکه د تصویر ته چې رنګامیزي کوي. اول سکیچ جوړوي که څوک په رسامۍ کې بلد وي، بیا وروسته ډیټیلز ډېروي. نو دوهم ځلي چې لولئ ته تیار پوهېږي چې په فلانکۍ صفحه کې سخت شیان وو، په فلانکۍ صفحه کې دلچسپه شیان وو، فلانکی مبحث د دې ممد او کومکي دی. نو دا مبحث که زه پوره پوه نه شم پس ته تشریح راځي، سملاسي ته ګوګل ته نه ځي. نو دغسې مطالعه ډېره ضروري وي. محیط دې باید برابر وي، کورنۍ دې باید همکاره وي، کتاب په ځان دپاره کسټمایز کوي، په خپل زړه دې برابروي، له کاره دې ولوېږي خو چې ستا په زړه دې برابر وي. دا به غني کوي، بیا به پس هغه نه کتاب ستا د استفادې وړ ګرځي. او اول ځل به د کتاب سره پښې نه ټینګوي چې دا برن اوټ ډېر لوی باعث دی چې کتاب سره پښې باندې کړي، په اولو څو صفحو کې خسته کېږي. خو که یو ځل عمومي سرسري پرې تېر شي، کتاب عمومي سکیچ ستا په ذهن کې پاتې شي، بیا دې ډېر نه خرابوي. اوس دا د فرسټ کتاب دی، په سټپ 1 کې 600 صفحې به وي. دا به ما 8-9 ځله لوستی، خو همداسې مې لوستی لکه دا سر یې چې ورو ورو ګروې پکې ننوځي. اول ځل چې لولې فقط سر به تېرېږي چې لوړې ژورې درته معلومې شي. په دوم کې به لږ لږ زده کوي، په درېیم کې به سخت شیان زده کوي، په څلورم کې به ګردانه غوندې زده کوي، په پنځم او شپږم کې به لږ ډېر تکراروي چې په ذهن کې دې پاتې شي. بل ځل بیا سپیسډ ریپیټیشن دې ته وایي. کتاب یوه میاشت پرېږده، یوه میاشت کې چې ستا شی د یاده وتلی وي، یو میاشت وروسته چې لولې ته پوهېږي چې کوم شیان زما ډېر د یاده وځي. نو دوهم ځلي چې تکراروي هغه شی ښه تکراروي، بیا د کتاب ستا د ډېر وخت لپاره په ذهن کې پاتې کېږي. دا د مطالعې تخنیکونه دي، دا ته په کتاب کې نه شي زده کولی. عجیبه دا ده چې یو کتاب لیکل شوی و چې څنګه مطالعه وکړو. نو ما دا کتاب به بیا څوک څنګه مطالعه کوي؟ نو داسې چا ته تا لیکلی چې هغه مطالعه نه شي کولی، او تا کتاب ورته لیکلی چې اووم 200 صفحې. نو دا شیان تا ته بل څوک نه شي درښودی. خو که چا کتاب لوستی وي هغه به تا ته کیسه وکړي چې په دې کتاب کې زه د څه شي سره په تکلیف شوم. د افغاني کتابونو ډېر لوی مشکل دا دی چې رسمونه پکې نشته. د ظاهرشاه د وخت سیفي په نامه باندې یو د اناټومي استاد تېر شوی دی، هغه کتابونه ما لوستي په پوهنتون کې. کلاویکل یې تشریح کړی چې د اس غوندې دی، بیا دغسې لږ راوتلی ځای دی، بیا په منځ کې یو بل راوتلی ځای دی، بیا شاته چې واوړې دغسې لږ هوار دی. ته ذاتي په ذهن کې ډایناسور رسموي چې اوس ولې د رسم نه کار د فارماکالوژي کلاسیفیکیشن یې ټول داسې کړی دی، بیا فلانکی له دې سره فرق لري، بیا ای دی بیا بي پاراګرافونه. ځکه چې زمونږ کتاب لیکونکي ډیزاینران نه دي، په کمپیوټر نه پوهېږي. دی انګلیسي متن را ترجمه کوي خو ډیزاین نشي ترجمه کولی. نو دی د خپل متن بیا چاته ورکړي چې هغه یې ورته ولیکي، هغه په ډیزاین نه پوهېږي. نو کتاب نه اخبار جوړ شي. اخبار خو هم یو عکس لري، د دوی کتابونه نه لري. تر دې خسته کن کتابونه په دنیا کې نشته. خلکو ډېر عجیب او غریب استاد سکیچ په نامه باندې یو سلسله ده د طبي درسونو کېدای شي چا کتلي وي. د طب د ټولو مفاهیمو نه یې کارټون جوړ کړی. خلک داسې مفاهیم چې هغه هېڅ فزیکي شکل نه لري، هغه یې اشکالو ته اړولي چې د خلکو په یاد پاتې شي. زموږ د کلاسیفیکیشن دپاره اقلا جدول نشي ترجمه کولی. کتابونه چې وګورئ ژر یې ورسره چوي. او د انګریزانو کتابونه وګورم، دا د انګریزانو د صفت په خاطر نه وایم، دا د علمي میتود د تکمیل په خاطر وایم چې زموږ ډېر ابتدایي دي، خلکو ډېر کار پرې کړی. د هغوی زه یو نفر فکر کوم چې د سیل په نامه کتاب یې لیکلی و، د دې قصه ما واورېدله چې د 4 میاشتې د ډیزاین کورس ویلی و چې دی په کتاب کې حجرات خپله ډیزاین کړي. ځکه چې دی څنګه پوهېږي ډیزاینر هغسې نه پوهېږي. زموږ نفر بسم الله نشي لیکلی په ورډ کې، او د کتاب لیکلی. بیا صنف ته کتاب راوړي، وایي تاسې دغه د کتاب غلطۍ اصلاح کوئ چې زه خپله شاهد یم. د ځان سره غلطنامه ده، تصحیحنامه ده، دغه یې نیولي وي، هلکان ټول لګیا وي په فلانکۍ صفحه کې فلانکۍ پاراګراف داسې اصلاح کوي. تا ولې نه لوسته مخکې د چاپ نه؟
خپل کتابونه نه وي خبر. نو زموږ لوی مشکل په دې کتابونو کې دا دی چې موږ شیان کسټمایزډ خو نه دي، ترسیم شوي هم نه دي، ډېر وچ دي، هم آوټډیټډ دي، وخت یې ډېر تېر شوی، هم یو سړي ترجمه کړی په شاګرد باندې، هم یې تصویرونه نشته، هم داسې معلومات پکې دي چې ستا په کلینیک کې په درد نه لګي، انتخاب یې ښه نه دی کړی. د ګاټن کتاب یې ترجمه کړی و چې په کوم پاراګراف پوه وي هغه ترجمه و، چې په کوم حساب نه و خلاص شوی هغه یې پرېښی، او کېدای شي هغه به مهم وي. نو تاسو د غلطو منابعو نه استفاده مه کوئ. دا ژوند ډېر مهم دی او دا اوسني کلونه ډېر مهم دي چې د خلکو د لاسونو نه وځي او هېڅ فایده یې نه وي کړې. د مطالعې تجربه له هغو خلکو واورئ چې ډېره مطالعه کړې وي. زه د دې کتاب سره څه وکړم؟ کتاب کسټمایز کړه. د کتاب فهرست باید هر څوک ولولي، دا ډېره مهمه ده. دا شیان باید خلک نوټ کړي. د کتاب فهرست چې ته ونه ګورې ته نه پوهېږې کتاب کې څه شی، بیا به ته په کتاب باندې د اخبار غوندې تېرېږي، بیا به د کتاب دوم او درېیم ځل تکرار کړې، ته د دې اراده لرې چې د کتاب یوه بیا پسې به ستا په ذهن کې پاتې کړي. بیا به سپیسډ ریپیټیشن کوي، یعنې یو څه وخت به منځ کې فاصله ورکوي، بیا تکراروي چې ستا په ذهن کې پام شي چې کوم معلومات زر کمزوري شوي دي هغه بیا ولیکي. او که څوک ګمان کوي چې بغیر له مطالعې به کوم ځای ته ورسېږي، د دې هېڅ چاره نشته. کتاب هېڅ بدیل نه لري. تاسې باید د مطالعې سره بلد وئ، تاسې باید د مطالعې طریقه زده کړئ، باید د مطالعې لپاره محیط برابر کړئ، باید ځای ودرئ، باید د توجه د متمرکز کولو لپاره تاسې د اضافي شیانو نه د وخت د مطالعې په وخت کې لاس واخلئ. موبایل دې باید لرې وي، ماشومان باید لرې وي، تیاره باید نه وي، ګرم او یخ باید نه شي، ساحه باندې باید مصرف کړئ، په مغزه کې باید ستا ګزاره وشي ټوله ورځ. سیستم دې باید د ارګونومي د لحاظه مناسب وي چې ته پکې معیوب نه شي. 5 کاله وروسته به بیا ته تفاوت لري له خلکو سره، او ستا نسل به تفاوت لري، او ستا کورنۍ او ستا کوڅه او ستا قوم به تر نورو خلکو صحتمند وي. بیا به خلک وایي چې د افغانکۍ سړی خو په افغانکي خېلو کې شته دی، دوی ځکه داسې رسېدلي دي، او داسې یو نفر د ډېرو کورنیو سرنوشت ته تغییر ورکړی. په دې غریب ملک کې موږ د قوت ډېر لږ مراکز او محراقونه لرو. زه ځکه دلته ډېره علاقه زما وه چې زه خوست ته راشم، چې په خوست کې خلک یو څه ناڅه د مادي لحاظه رسېدلي دي. علم ته اوس وختونو کې پام بیخي ډېر شوی، پخوا هم یو څه ناڅه په دوی کې خلک وو چې هغوی علم ته کار کوو، چې په ډېرو ځایونو کې نه وو متاسفانه. دوی کولی شي چې په کورنیو کې یا په خپلوانو کې اقلا یو نفر داسې تربیه کړي چې د نورو ټوله کورنۍ په علمي لحاظه ورسوي، چې ته خپل کور ونه رسوې او یا د خپل کور غړی تا ونه رسوي، د پردي سړي ستا ښه نه کړي، یا د خپل قومي نه وي یا ستا د وطن نه وي. که پردي پروفیسرانو وطن رسېدلی خو ډېره راوستلي وو، بېرته ولاړل، ورک شول، شي پاتې نه شو. نو د مطالعې د لحاظه زما خبرې به لږ اوږدېږي. هغه ځینې شیان چې زما تجربه ده دا مهم دي، او بیا مطالعې لاره نشته چې څوک یې طریقه زده نه کړي، کلونه به پرې تېر شي، فایده دې نه وي کړې. استاد محترم، دا چې ته ډېرې ښې او اړخیزې خبرې وکړې، زه ستا یوه نظریه اخلم، هغه دا چې ته هغه محصلینو ته څه پیغام لرې، څه وړاندوینه کوي، مثلا چې دوی په افغانستان کې خپل درسونه وایي، د MD تر کچې رسېږي، بیا د تخصص لپاره یا د لوړ زده کړو په خاطر خارجي هېوادونو ته درومي، مثلا USMLE پاس کوي، پلی پاس کوي او داسې نور امتحانونه پاس کوي، هلته خپل زده کړې بشپړې کوي او بیا هلته د ډاکټر په حیث پاتې کېږي، بېرته افغانستان ته نه راګرځي. حال دا چې دلته ډېره زیاته بودیجه هم پرې مصرف شوې وي، او دا به د تا په فکر څنګه وي، د هېواد سره یو لوی خیانت نه وي؟ دا ډېره ښه پوښتنه ده او دا ډېر ځان تکرارېدونکې ده، او خلک یو بل ته یادوي هم چې تا بیت المال مصرف شوی دی، تا ولې د وطن سره بېرته ښه نه دي کړي. که دا بیت المال موږ داسې حساب کړو چې مثلا په ما به یو $10,000 مصرف شوی وي، خو زه د امریکا یو عملیات چې په $50,000 کېږي دلته په $2,000 وکړم یا په $3,000، نو ما په یو ځل دا قرض خلاص کړ. په دې لحاظ موږ څوک نشو ملامتولی، ځکه که موږ سره مادي حساب وکړي نو راخلاصوي. خو موږ اجتماعي مکلفیتونه لرو، موږ د دیني لحاظه ځینې نور قیدونه لرو چې زه ډېر ارزښت ورکوم. ته په غیر اسلامي ملک کې د ډېرو زیاتو شیانو نه محرومېږي. موږ خو ستا له خدمته محرومېږو،
خو ته هم د خپل ژوند نه ګټه نه وینې، کاشکې ته ابادېدلی. نو ښه دا ده چې موږ په دې ملک کې د خلکو ته د کار زمینه مساعده کړو، تشویق یې کړو، د فکري لحاظه یې دومره غني کړو چې دی مقاومت وکړي، په بل ملک کې جذب نه شي، ګزاره یې ونه شي. داسې به ډېره مشکله وي چې په دې ملک کې د کار کولو فرصت ونه لري او بل ملک په میلیونونو ډالره ورکړي او تا د فکري لحاظ هم په ده کار نه وي کړی او ته بیا توقع ولرې چې دی ستا سره پاتې شي. دا یوازې موږ نه یو، ډېر ملکونه دا اوس په تخلیه باندې لګیا دي. پاکستان په 6 میاشتو کې 12 لکه مسلکي کارکوونکي پایلري. تېر کال په 6 میاشتو کې 12 لکه. څومره تکلیف لویږي، تر 30 کلنۍ پورې څومره مصرف پې کوي، اخر دا کورنۍ هم ترې محرومه شي، ملک هم ترې محروم شي، ولاړ شي. کاشکې مړ کېدلی خو صفر به وي، دا خو منفي شي، دا خو لا ستا خلاف استعمال شي. لکه دا خو ستا د دوست سره نه یو ځای کېږي، ستا د دښمن سره یو ځای کېږي. اکثره موږ څه ټوله دنیا په دښمنۍ نیسو، خو دا ځینې خبرې ډېر د فهم وړ دي. خو څوک چې مړ شي خو وطن کې بې خاکې کیسه ته خلاصه شي، ستا له ګټې مه دښمن ته هم ګټه ونه رسېده. او که دا ځي د دښمن سره یو ځای کېږي په یو ځای کې چې ستا سره نه وي جوړ، نو خو تا خو نور تاوان هم وکړ. نو خو داسې دی لکه په خپل لاس کې دی چې کلنګ تبر ته لاس ته یې ورکړی وي د خپله شاخ او ځان پرې وهي. د دې چاره داسې اسانه نه کېږي، تفاوتونه ډېر زیات دي. زه چې کله امریکا راغلم 3-4 ورځې زما د لپټاپ چارج نه و، زه لپټاپ چارج کړم، ما موبایل په کلینیک کې چارج کړی او په 10-15 کلونو کې په غرب کې برق نه ځي. دلته چې زه راشم کله په یو څو لږ مبلغ باندې زما د ملګرو سره خلکو جنجال کړی او هغلته یو عملیات $50,000 دی. هغلته که چېرته زما غوندې یو عاجز سړی یو 10 کاله ګزاره وکړي خپل شخصي جټ کیدای شي پیدا شي. ما چا سره ټریننګ کوه، هغه خپل شخصي جټ درلود، هغه $80,000,000 باندې څو ورځې مخکې پوهنتون واخیست. وایي دومره غټه مځکه ما واخیستله چې په منځ کې غر پروت. نو که یوازې د مادیاتو حساب ته راشي نو بیا څوک نشي قانع کولی، خو که د اجتماعي مسؤلیتونو ته راشي نو بیا خلک یو څه ناڅه قانع کولی شي. خو عواقب باید خلکو ته ووایي. هماغه خلک چې میلیاردر دي د هغوی کورونه په خپل لاس کې نه دي. که تا ته کورنۍ ارزښت نه لري بیا دماغ اداره ده. او څوک به دا نه وایي چې په امریکا کې ما ښه سړی لیدلی، په 1,000,000 نفرو کې یو ښه سړی بیا خلک په مثال کې ورکوي. دا دومره نور خلک ولې په حساب کې نه نیسي؟ 2 میلیونه عرب ورک دي او په میلیونونو نور انسانان ورک دي، خپل ځان نه پېژني. که هویت تا ته ارزښت نه لري، که نور شرعي او دیني ارزښتونه ته نه پېژنې، که یوازې د مادې دپاره روان یې خو ولاړ شه. بیا په سپینګریتوب کې ګیله مه کوه چې ستا سره یوازې سپی پاتې دی یا د پښې پاتې دی، اولاد نشته در سره. سر له اوسه یې وسنجوه، اولاد مهم دی، دین او عقیده دې مهمه ده، وطن دې مهم دی، اجتماعي حیثیت دې مهم دی او که پیسې مهمې دي. ذاتي فیصله دا اوس وکړه، هوښیار دی پرې ورځه. خو موږ ولې د سپینو او تورو غوندې قضاوت وکړو؟ دنیا خو سپینه او توره نه ده، دنیا کې ډېر زیات ځای د بحث دی. افغانستان کې تحصیلي فرصتونه کم دي، تجارتي فرصتونه متاسفانه کم دي. په هغه ملکونو کې چې بېسواده سړی ولاړ شي 15 کاله وروسته میلیونر وي، تجارتي فرصتونه ښه دي، تحصیلي فرصتونه ښه دي، خو د ژوند ځای نه دی. که افغانستان هم د ژوند ځای دی که نه دی، په منځ کې هم کوم بل ځای شته که نه چې ته پکې ووسې، کار هم پکې وکړي. داسې هم کېدای شي چې هغلته تخصص وکړي خو افغانستان کې پرکټیس وکړي. داسې کېدای شي چې دوامداره ولاړ شي او راشي. نو د منځ لاره هم خلک باید وسنجوي. داسې هم ښه نه دی چې د افغانستان نه ونوځې کافر کېږې، داسې هم ښه نه دی چې په هغه ملکونو نه ونوځې بې عقل یې چې ته بېرته روان یې چې ما ته خلکو وویل. د منځ لاره هم شته که نه چې زه به پرکټیس دپاره راځم، د ټریننګ دپاره به راځم، د تجارت دپاره به راځم، خو زما به بستره په افغانستان کې پرته وي. زه به اولادونه بل چاته نه سپارم، زه به خپله راغټوم، زه به خپل دین ساتم، زما به د خپلو خلکو ته فایده رسېږي. زه په دې ملک کې ډېر د عزت څښتن یم. دا شی په امریکا کې ما ته میسر نه دي. شرعي لحاظه ممانعت شوی، د کفارو په منځ کې مه اوسئ. شفاعت دې نه په نصیب کېږي، نو که په خپل زور بیا تېرېدلی خو تېر شه. نو ځکه دغه منځ لاره ډېره مهمه ده چې د هغه ملکونو کوم مثبت شیان دي د هغو نه څنګه استفاده وکړي. تحصیل یې ښه دی، لاره باید ورته برابره کړي، تحصیل نه استفاده وکړي. په میلیاردونو ډالر مصرف پرې کوي، دوی تا ته مفت په لاس درځي. بزنس پکې ښه دی خو د ژوند ځای نه دی. غلطه وایې مه، دا نه چې ستا بزنس پکې برابر شو د ژوند ځای وي، د ژوند ځای نه دی. په 5 کلونو کې د خلکو نه ډېر زیات شیان د لاسه وځي چې زه شاهد یم. دا بیا له څه شي دی؟ دا د ژوند ځای دی که نه دی؟ خلکو ته فرق کوي. ما ته خو خپله تر اوسه ډېر ښه دی. د تجارت ځای دی، که هغه اسناد ولري دا د تجارت ځای هم دی. که نه وي دومره خو دې ګزاره پکې وشي چې چاته د لاس اوږد نه شي. که تحصیلي لحاظه ښه دی که نه دی، نو ته تر منځ بیا لاره وسنجوه. که
په افغانستان کې د ګزاره نه کېده د ژوند د پاتې کېدلو په خاطر باندې په یو بل اسلامي ملک یا په یو داسې ملک کې چې د افغانستان ډېر لرې نه وي د قوم نه ورک نه شي هغلته اوسېدی شي. نو زه په لنډه کې د چا سره دا استدلال ډېر نشم کولی چې تا باندې مصرف وشو نو ته باید راپوره کړې ځکه ډېر زر یې راپوره کوي. خو د ارزښتونو له لحاظه له خلکو سره بحث کولی شم چې ته د دې ملک ارزښتونه له لاسه مه ورکوه او په هغه ملک کې چې کومې ګټې دي هغه هم استفاده کړه. په منځ کې یو مسیر ځان ته پیدا کړه چې د دواړو نه ته مستفید پاتې شي. نه دې هویت ورک شي، نه دې کورنۍ ورکه شي، نه دې دین خراب شي، نه غریب پاتې شي، نه بې علمه پاتې شي. دا خو ډېره ښه محاسبه غواړي. ما دې سوال د ځواب شوی. سر اول خو تاسو نه ډېره مننه چې دلته راغلی. سر زه دا پوښتنه کوم چې تاسو اعلانونه وکړه که نه چې دومره ګډ ګډ کتابونو ته حاجت نشته په UCMLE کې. نو زه خو اوس لکه د اول سیمسټر محصل یم نو زه دا وایم چې ما چې زه دلته جانکیري ونه وایم هسټالوجي ده چې په هغې کې 24 یونټه دي یو زه ریډ نه کوم نو زه خو فرسټ ایډ ته ډایرکټ رسنۍ نشم کولی. یا زه داسې فزیالوجي ونه وایم ګایټن ونه وایم یا اناټمي نه ووایم نو زه داسې کوم چې دا څنګه مونږ ووایو. زه خو دلته چې یو یونټ ریډ نه کوم یو پوینټ هغې نه زه ځان ته خپل نوټس جوړ نه کوم داسې خو هم نه کېږي چې زه ډایرکټ لاړ شم هلته فرسټ ایډ ته کښېنم ځکه چې ما سر خو نه خو خلاصېږي هلته خو ډایرکټ یو شی لیکلی ده یا ډیوډسن دلته ونه وایم میډیسن نه ووایم. نو یو دا پوښتنه او بل مې دا پوښتنه وه چې دغه پوهنتون چې کومه فیصدي ده دغه څومره پکار ده د UCMLE کې. دا پوښتنه یې ډاکټر صاحب دا ډېره ښه پوښتنه ده. دا یو شی ډېر مهم دی. غربي تحصیلي سیستم چې په افغانستان کې هم رایج دی دې کې د انسان د ژوند ارزښت ډېر نشته. ته په 30-35 کلنۍ له دې فارغېږي او دا د ژوند طلایي دوران ته د کتاب مخې ته تېر کړه چې د منډې وخت و تا د کتاب مخې ته ضایع کړه. ته بیا چې په سر یو ګیره کې د سپین لګېدلي وي بیا به ته د خلکو خدمت ته لاسونه رابډوې. نو لږ له وخته مخکې والی پکار دی چې څوک کولی شي په مکتب کې په خپل اولاد باندې یو 2 کالونه په سویه امتحان تېر کړي باید پرې تېر کړي. دا سیستم غلط جوړ شوی. که په نارینهو کې نه منې په ښځو کې خو یې منئ چې په 15 کلنۍ فارغه شي ډېر ناوخته دی. د دې لپاره یې جدا جوړ کړی نه. څومره غټه فاجعه ده، څومره غټ خیانت دی چې ته نجلۍ تر 15 کلنۍ د کتاب مخې ته کښېنوې. دا به بیا خپل ژوند څه وخت کوي؟ دا به د اجتماع کې یو ښه کورنۍ څنګه رامنځته کوي چې د دې نه کورنۍ مستفیده نه شي نورو خلکو ته به څنګه فایده ورسي. دا دې په خاطر وایم چې یو ډېر مهم شی چې زموږ استاد خلک توجه نه ورته کوي هغه دا ده چې د پوهنتون په باره کې باید د مکتب په متوسطه او لیسه کې سړی اخري فیصلې ته رسېدلی وي چې زه چېرته باید داخل شم. د کانکور تر شپې پورې خلک نه وي خبر چې څه انتخاب کړي. په دومره ماشومې ستا تر اوسه پورې د اجتماع کې ضرورت نه دی کتلی چې کوم مسلک ډېر ضروري دی وایي د دې سره مې علاقه ده. نو علاقه به دا وخت ما مثال ورکړه علاقه به د تبلیغ سره وي. تبلیغ اوس چلېږي خو ضرورت ته خو وګوره د اجتماع. نو په مکتب کې باید خلک د اجتماع ضرورتونو ته متوجه شوي وي. دې ته یې پام وي چې کوم شي کې ضرورت دی، کوم شي کې زه ښه چلېږم، کوم شي کې فرصت برابر دی، کوم شي باندې زه باید کار وکړم، مسلک مې آخر څه شی دی. تر 12مه صنفه خلک په دې نه وي خبر چې زما مسلک څه شی دی. بیا د پوهنتون تر اخره پورې نه خبر زه کوم تخصص ته ولاړ شم. او ما موافق ډاکټران لیدلي دي د پوهنتون په 2 او 3 صنف کې د پوهنتون اکثره درسونه خلاص کړي وي د تخصص کتابونه یې لوستي چې زه یې پېژنم. دا اوله به فیصله کړې وه چې زه اورتوپیډیسټ کېږم. د پوهنتون په 3 او 4 صنف کې د اورتوپیډي اساسات ټول د دوی زده وو. اورتوپیډیستانو سره یې پېژندو، د ډاکټرانو سره یې کار کوو. او چې هر وخت دوی اورتوپیډي ته ننوتلي په اول کال باندې دوی اورتوپیډي ټوله تکمیل کړې وه. په ژوند کې منډه پکار ده. موږ د اورتوپیډي اخره کې بیا په وظیفه پسې ګرځو، بیا د چا سره پېژنو. مثال تخصص په اخره کې موږ ډېر وروسته روان یو. نو داسې وایم ما د UCMLE دپاره دومره درس ویلی متاسفانه دا د غورې او د افتخار خبره نه ده، د نابلدۍ خبره ده چې دومره درس کېدی شي په پاکستان او افغانستان کې چا په سټپ 1 کې نه وي ویلی. ما 3 کوریکولمه ویلي، ما هایل ویلی، BRS مې ویلی دی او کپلان مې ویلی او د هر یو مې ډبل کتاب لوستی. ما 300 صفحې په سټپ 1 کې یوازې لیکچرونه اورېدل، 300 ساعته یوازې لیکچرونه اورېدلي. 300 ساعت په دې کې 80 ساعته د ډاکټر نجیب. زه چې ګلجان وایم نو زه ولې پتوما ونه وایم؟ ګلجان 200 صفحې دی، پتوما 200 صفحې دی. ولې دا وخت بچت نه کوم چې زه تخصص په باره کې فکر وکړم؟ ته په اولو سمسټرونو کې ته لنډ شیان ووایې چې ته د طب د اساساتو سره بلد شي، ته باید زر بل مرحلې ته ننوځې چې هغه تخصص په باره کې ستا تصمیم دی.
تا باید یوې سیمې د 5مه صنفه پورې 2 سټیپونه ورکړي. د دې په خاطر زه وایم چې جان کیرا دی هر شی دی چې ما نه دی لوستی، د هغه دغه نه بلند کتابونه هم وي، هغه تا ته کفایت کوي. ته ولې په 20 چپټرونو کې ځان مصروف ساتي؟ دا سیستم غلط جوړ شوی. تاسو دا سیستم مه تعقیبوئ. په امریکایي سیستم کې خلک 15 کلنۍ ایله کلینیک ته خلاص شي، د ډېر وروسته عمر دی. په افغاني سیستم کې دا تر 30 کلنۍ پورې د کور له لاسه ووځي، کور تر 30 کلنۍ پورې روپۍ ورکړي. د څه وخت مخکې یو سروې نشر شوله په ایران کې، په ډاکټرانو کې خودکشي ډېره شوې ده، په تېره د تخصص په ریزیډنس کې دا ټرینیانو کې. په علت دوی غږېدلي وو، یو لوی علت یې دا و چې دوی تر 30 کلنۍ پورې پیسې نه شوی ګټلی، دوی په کورونو باندې بار وو او د کمترۍ احساس یې کوو. تر 30 کلنۍ پورې تا سړی په پښو نه دی درولی. د دې نه خواپخوا ښه وو چې 15 کلنۍ باندې به یې واده هم کړی وو، 4 اولادونه به هم پسې وو، ځمکه به یې هم کاله کوله، خپل یو مستري خانه به یې هم درلودله. ژوند کې استقلال څومره مهم دی. تا د ژوند د اطلاعي دوران په ده باندې په څه شي تېر کړ؟ دا سیستم غلط ډیزاین شوی. تا په ډاکټر باندې ولې جیولوجي لوستله؟ تا د سترګې په ډاکټر باندې ولې د اورتوپیډي مضامین لوستل په عمومي طبابت کې؟ د لاس د عضلات سره د ده څه کار؟ غلط نه دی روان؟ د تخصص خلکو ولې غم نه خوري مخکې نه مخکې؟ سړی ډاکټر کېږي، د مثلثات لوستي دي، کانکور کې نمرې په مثلثاتو پوره کوي. سیستم ډېر غلط نه دی؟ تاسو د دې غلطیو نه ځان ساتئ. تاسو دا سیستم غلط بولئ. د دې سیستم سره به پل نه اخلئ، د دې نه به مخکې روان وئ. که نه وي تاسو به ډېر ناوخته په پښو ودرېږئ. نو ځکه زه دا وایم درس په ځان خپله مه اوږدوئ، لنډ کتابونه ولولئ، دا طب هسې خلاص کړئ، د نړیوال سټنډرډ سره په ژبه باندې ځان بلد کړئ. افغاني سیستم کې دومره نمرې وګټئ چې څوک پیغور در نه کړي. نړیوال معیار ته ځان برابر کړئ. تخصص په پوهنتون کې شروع کړئ. فیصله مو باید له هغه وخته کړې وي. تاسو باید ښه متخصصین مخکې له مخکې وپېژنئ. دا ډېره ښه ده چې ته د پوهنتون تر اخره پورې د تخصص په باره کې تصمیم بدل کړي، بل تخصص سره علاقه پیدا کړي. خو دا ډېره بده ده چې تخصص ته کامیاب شي بیا پرېږدي چې دا زما نه وخوښه. ته د دومره وخت پورې تخصص نه مطالعه کړی. زه پېژنم داسې خلک چې تخصصونه یې بدل کړي دي. تا ولې د پوهنتون په وخت کې دا نه وسنجولی چې کوم تخصص ستا دپاره ښه دی؟ وایي فلانکی ادبیات ته کامیاب شو، علاقه یې نه ورسره پرېښود. تا ولې په مکتب کې نه وسنجولی؟ 18 کلنۍ پورې سړی دې نتیجې ته نه وي رسېدلی چې زه کوم مسلک ووایم؟ ډېر وروسته نه دي روان دا خلک. ځکه دا سیستم داسې عاطل او باطل آموخته کوي. دوی تا ته وایي چې تر 15 کلنۍ خو هېڅ مسؤلیت ته ځان مه ورکوه. دا سیستم دغسې اوږد دی. ژوند خو دغسې نه دی. سیستم غلط جوړ شوی. په انګلستان کې د 30 کلنو پورې نجونې 50% نه دي واده شوي. اکثره هغه دي چې تحصیل کرده دي. په امریکا کې تحصیل کرده ښځې اکثره طلاقې شوي دي یا یې ودونه نه دي کړي. په ایران کې 15 کلنۍ پورې نجونې اوس ودونه نه کوي، ځکه تعلیم کوي. انډیپنډنټ سټرانګ وومن ده. دا سیستم انسانیت ته ښه شیان نه درلودل. دا غلطو خلکو ډیزاین کړی. دا د شرعي او فطري اساساتو او ارزښتونو مطابق نه دی جوړ شوی. دا د خپله په بحران کې دي. اهل کار نشي پیدا کولی، له ما او تا یې غواړي. کورنۍ په سقوط کې دي، نفوس یې په شرین کې چې کېدی له ما او تا نه کارګر غواړي. څومره لوی تاوان دی چې یو سیستم کې انسان د بقا د خطر سره مخامخ وي. تر دې لوی تاوان شته، تر دې لوی عیب شته په یو سیستم کې چې د انسان بقا په خطر کې. انسان نه تولیدوي، سپی ساتي. دغه سیستم ستا د تحصیل په باره کې ښه پلانینګ کوي. د تحصیل غلط ډیزاین کړی. که ته د تحصیل ته منتظر شې، ته به په 15 کلنۍ په شخصي شفاخانه کې په ډېر واړه شي باندې د چا سره کار کولو ته مجبورېږې او یا به په وظیفه پسې ګرځې. د سیستم د ناکامۍ تر ټولو لویه نښه دا ده چې سړی د سیستم نه فارغ شي، بیا د دولت د وظیفه وغواړي. تا ولې خپله وظیفه نه شوې ایجادولی؟ ته ولې په پښو ونه درېدې؟ بیا مظاهرې کوي د پوهنتون نه خلک فارغ وي، وایي دولت موږ ته وظیفې نه راکوي. تا ولې خپله فرصت ایجاد نه شوی کړی؟ ته ولې تر اوسه پورې په لاس لاندې ژوند پسې ګرځې؟ لاسکتویه ژوند. ولې مستقل ژوند نشي کولی؟ نظام به تا ته شودې درکوي، چوشک به درکوي. ځکه دا سیستم د مامورینو دپاره جوړ شوی. دا سیستم نظام ته کارګر تربیه کوي، دا مستقل خلک نه تربیه کوي. ته به کوشش کوې چې د استقلال خواته ولاړ شي. سیستمونه ناقص دي، ته خپل ځان ته خپله پلان جوړ. د مکتب په وخت کې باید خلک د پوهنتون په باره کې فیصلې ته رسېدلي وي. د پوهنتون په منځ کې باید تخصص دوی انتخاب کړی وي. باید ابتدایي معلومات ورته ولري. باید وخت ولري که تخصص بدلوي چې فرصت ورته موجود وي، لا پاتې وي. تخصص ته چې ولاړ شي باید دی زر ماهر شي، زر باید اجتماع کې کار وکړي. ته خو پس له مکتب هم پس له پوهنتون هم د مستقل کار کولو اجازه لري په افغانستان کې. تا خو باید مهارتونه کافي ترلاسه کړي. نو دې په خاطر وایم
کتابونه ډېر زیات دي، ما ځکه زیات لوستي. کېدای شي د پوهنتون د فراغت نه وروسته ما 40-50,000 صفحې مطالعه کړې وي چې زه اوس هم له ځانه سره کله وایم ریویو او اصلي مطالعه زما د 40,000 صفحو نه به ډېره شوې وي چې حساب یې کوم. تر دې به نوره مطالعه ډېره نه وي چې سړی وکړي. نو اضافي په ځان مه اوږدوئ. لنډ سیسټمونه تعقیب کړئ، ځانونه نړیوال سټنډرډ ته برابر کړئ، د مطالعې لپاره ځای برابر کړئ، د مطالعې لپاره مهارتونه کاپي کړئ له خلکو، او تخصص او د شیانو په باره کې سر له اوسه نتیجې ته ورسېږئ. دا مو باید هدف وي چې تاسې باید تر ټولو زر مسلکي کفایت ته ورسېږئ، مستقل ژوند شروع کړئ. خدمات وړاندې کړئ، په بدل کې تاسې د مالي لحاظ هم په پښو ودرېږئ. نو ځکه د ډېر غټ کتابونو طرفدار نه یم. که څوک غواړي د پیتالوژي استاد شي، هغه دې د پیتالوژي غټ کتابونه لولي. که غواړي د هیستالوژي استاد شي، بیا د هغه ریفرنس بک لولي. محصل یې نه لولي. هره ورځ قیمت لري او ډېرې زیاتې ضایع کېږي. دا بیا وخت ورته معلومیږي چې کله فارغ شي عمر ډېر تېر وي. امید دی چې یو څه ناڅه د سوال ځواب شوی. فکر کوم یو ځای ما د سټپ 3 کې و لکه چې ما خپل ټرانسکریپټ اپلوډ کړ لکه چې ومې لېږه، خو ما ته یې نه دي ویلي چې تا په فلان کې مضمون کې ښې نمرې وړي دي آفرین، یا دې په فلان کې کمې وړي دي ته د دې مستحق نه یې. هغه د ریکارډ لپاره دوی غواړي تا چې هرې 5 نمرې اضافه وړي بله ضرورته، تا د یو بل شي وخت پکې ضایع کړی دی. تاسې خفه نه شئ، خامخا به نمرګان ډېر ناست وي او نمرګان اکثره په اجتماعي برخورد کې کمزوري وي. هغسې ده که نه ده؟ او طب اجتماعي علم دی. څوک چې په اجتماعي برخورد کې کمزوري وي د هغه نه ښه ډاکټر نه جوړېږي. او تاسې به ډېر نمرګان لیدلي وي چې ښه ډاکټران نه دي. یا یې د خلکو سره حوصله ښه نه وي، یا د چا سره ښه غږېدلی نه شي، یا د خلکو سره ایموشنل کانټاکټ ښه نه شي جوړولی، ځکه د اجتماعي مهارتونو د زده کولو وخت هم په درس کې لګولی. ټول مې نه دي ښودلي، اکثره مې ښودلي، یو بل ته مه ګورئ. نو تاسې که چېرته اضافي وخت په کتاب کې مصرف کوئ، تاسې نور مهارتونه له لاسه ورکوئ. تاسې ښې او بدې ته نه فارغېږئ، تاسې اجتماعي نیټورک نه شئ جوړولی، تاسې خلک نه پېژنئ. تاسې د ښې او بدې نه چې ووتلی، تاسې اجتماعي نیټورک جوړ نه کړئ، تاسې په آینده کې د مارکیټینګ له لوی مشکل سره مخامخ. خلک تاسې اعتبار نه کوي. مارکیټینګ د پیسو لپاره یوازې نه دی ضرور، تاسې نه خدمت څوک نه غواړي، ځکه چې تا د اجتماعي مهارتونو د کسب وخت هم په کتاب کې لګولی. د مور او پلار هم ښه نه وي پېښ شوي. دی درس ته ناست وي، خلک دروازې ته روان وي، خلک مړي ژوندي ته ځي، فلانکی صاحب درس لري، امتحان لري، نمرې کمې نه شي په رقابت کې. د رقابت خلکو ته ډېر موجه شی ښکاري. د 5 نمرو رقابت وي او دوی ژوندونه پرې خرابوي. ما به 5-6 نفر لیدلي چې په رقابت کې لیونیان شوي دي. صحیح لیونیان دي چې بیا درس ترې پاتې شوی. نو نمرې ډېرې مهمې نه دي. فقط ځان شرم ته مه برابروئ چې خلک پیغور درکړي، خو 100 نمرې ماته د پیغور وړ ښکاري، څوک خفه نه شي. ځکه چې 80 نمرې وړل په یو ځل کتاب لوستلو کېدای شي ممکن وي، خو 100 نمرو ته په 5 ځله کتاب لولې، او دا څومره غلطه محاسبه ده. په یو ځل 80 نمرې وړې، په 4 ځلو 20 نمرې وړې، بیا په 9 نمرو باندې ناشکري کوي. دا د نجونو خاصیت دی متاسفانه. او دا د ژوند کیفیت ډېر خرابوي او دا خلک ډېر ناشکره وي. یو سړی په 80 نمرو باندې امتحان راوځي، د شپې میلې ته تللی وي، بل سړی په 9 نمرو باندې ډپریشن ته ولاړ شي، ګولۍ شروع کوي. نو دا سیستم اوس په امریکا کې هم په نورو ملکونو کې هم دا ړنګ هغلته هم نمرې په سټپ 1 کې له منځه یوړې، ځکه دوی وویل چې د نمرو والا خلک کېدای شي ښه درس ویونکي وي، خو ښه ډاکټران به نه وي. دا ډېر مهم ټکی دی. دوی کېدای شي چې ټیم ورک تجربه به نه لري، ځکه ټول عمر کوټې په کونج کې پاتې شوی دی، نه پوهېږي چې د رقیب سره څنګه معامله وکړي، دی نه پوهېږي د بې عقل مریض سره څنګه وکړي، د رواني سره، د زخمي سره، د غمجن سره، دی نه پوهېږي چا سره څنګه راپورټ جوړ کړي. تاسو ټول کتابونه ولولئ، اولین بحث یې راپورټ جوړول دی. د مریض سره د اعتماد او د اطمینان د فضا ایجاد دی. دوی نه پوهېږي، اکثر یې نه پوهېږي. نو په امتحان کې به ښې نمرې وړي، خو تا نه به ښه ډاکټر نه جوړېږي. نو دوی ځکه اوس پاس او فیل کړو، و دا نفر بیا موږ په انټرویو کې معلوموو چې دا د استفادې وړ دی که نه دی. لوړې نمرې دې وړي دي، خو زما د استفادې وړ نه دي.
چا سره پوښتنه شته؟ څومره پرې بس دغه به د غونډې اخري ګډونوالۍ چې پوښتنه کوي. محترم ستاسو له راتګ څخه استاد محترم دا چې تاسو په افغانستان کې یو ستوری په تاسو باندې موږ ویاړو شاید داسې نور کسان هم اوسي په افغانستان کې آیا تاسې داسې یو پلان د افغانستان لپاره که نه او ستاسو سره ورته د نورو کسانو سره چې هغه د نړۍ څخه خبر دي د هغې سره کومه همغږي لرئ که نه چې د افغانستان په څه خلک په امریکا کې اوسي سیملي امتحان دی ته خو موږ نه رسو خو بیا هم چې د افغانستان د راتلونکی طبي مسلک چې کوم دی دا چې معیاري شي دې پوره کوم ځانګړی پلان لرئ که نه چې تاسو داسې یو امتحان برابر کړئ دننه په افغانستان کې او بل تاسو یادونه وکړه چې د افغانستان نصاب کرکولم چې کوم دی بیخي ګنس دی چې اوس زه نه غواړم چې تاسو ته ښه معلومات کېږي د هغې د معیاري کولو دپاره خاصه توګه تاسو کوم پلان لرئ که نه ځکه چې موږ او دا شان د تلونکو نسلونو ستاسو کوم شخصیتونو ته سترګې دي تر کومه موږ په همدغه سټیټ کې پاتې وو. دا ډېره ښه پوښتنه وکړه. موږ باید د خلکو له تجربو استفاده وکړو. په پاکستان کې دغه کار شوی دی. د شفا انټرنیشنل په نامه شفاخانه که چا لیدلي وي په اسلام آباد کې دا متاسفانه چې افغانان ډېر زیات ورتلل او ډېر زیات مصرف یې کېده او تر اوسه پورې به ځینې خلک مجبورېږي چې ورشي. هغه همدغسې ډاکټرانو جوړه کړې ده چې په امریکا کې یو بل سره غږېدلي وو په اکثري ډاکټران ویلي وو چې د دې په ځای موږ دلته نه پراته یو له کورونو لرې یو نور مشکلات د فامیل او د تربیې او د دې لحاظه موږ ته مخامخ دي. موږ ولې پاکستان ته نه ځو ټول به یو ځای یو شفاخانه جوړه کړو. شفاخانه یې جوړه کړه د پاکستان ډېر ضرورتونه یې رفع کړل. په ځینو موږ په هر لیول باندې ضرورت نه درلود. موږ ډېر زیات شیان عادي ډاکټران کور کوي خو تخصصي شیانو د وجې خلک بهر ته ځي. تخصصي مرکزونه چې یو څو دانې هم شي دا شرم درېږي. په پاکستان دوی دغه فوق تخصصي او تخصصي خدماتو له مخې یو څه نه څه په یوه ساحه کې اقلا خودکفا کړي. دا ښه خبره ده خو په اوسنیو شرایطو کې د ذهني لحاظه په خلکو باندې یو څه کار کول پکار دی چې دوی قانع شي چې افغانستان او د نورو ځایونو د امتیازاتو ترمنځ د تفاوت ته ونه ګوري او راشي. ما درته وویل چې په یو ځای کې 15 کلونو کې برق نه ځي، په بل ځای کې 3 ورځې ته د کمپیوټر په چاپ پسې ګرځې نو ته یو څوک ډېر نشي قانع کولی. یو څه سهولتونه باید ایجاد شي. موږ دا اوس پرې لګیا یو چې دغسې سهولتونه ایجاد کړو نو بیا به موږ ډاکټران را تشویقولی شو چې راشي. موږ امید دی چې موږ په نړیوال سټنډرډ باندې یو برابر سنټر په دې جاري کال کې جوړ کړو. نو انشاءالله چې بیا به خلک قانع کولی شو چې راشي ځکه ټول خلک قربانۍ والا نه وي. ځینې وایي یو څه امتیاز زه کمولی شم ستا ته درځم خو ما نه پوره قرباني مه غواړه. دوهمه خبر دا د نصاب په باره کې ده. هغه افغانۍ نصاب د اصلاح ډېر قابلیت نه لري. افغانۍ نصاب داسې دی لکه یو بحر دی. له دې نه دا انګلیسي نن سبا د ساینس ژبه ده متاسفانه یا خوشبختانه دا اوس په بحر باندې بدله شوې ده. اوس AI هم پکې لګیا دی، اوس روبوټس هم پکې پوهېږي، اوس ټول کمیونیکیشن په همدو دی، اوس ټول علم په همدې دی. نو د دې بحر نه یو مایع درته راوباسي تا ته یې درکوي ته خوشحاله یې یو څه وخت ګزاره پرې کېږي. د دې نه خو ښه دا ده چې ته خپله انګلیسي زده کړې دا ټول سمندر نه خپله استفاده وکړې خپله مایان پکې ونیسي. د پیشرفت نن سبا د ساینسي پیشرفت بغیر له انګلیسي کولو بله لاره نشته، بغیر له انګلیسي زده کولو. دا ډېره ښه خبره ده چې خلک وایي موږ غواړو داسې نسل تربیه کړو چې هغوی په دې پوه وي چې پاریس د تمدن نوم نه دی. موږ غواړو چې په دې پوه شو چې په انګلیسي ژبه غږېدل د هوښیارۍ نښه نه ده. دا ډېرې ښې خبرې دي. خو موږ غواړو چې خلک په دې هم پوه کړو چې د علمي منابعو ذخیرې په انګلیسي ژبه دي، دوی باید استفاده ترې وکړي شي. جاپان دا کوشش کړی دی، هغوی ټول کتابونه ترجمه کوي هر کال، ډېره زیاته بودیجه پرې مصرفوي. موږ دومره بودیجه نه لرو. د جاپان ځکه پروفیسران هم په انګلیسي نه پوهېږي ځکه تښتېدای نه شي، ځینې په بل ځای کې چلېږي نه. نو دا یو څه ظرفیت یې په دې طریقه باندې را کنټرول کړی. موږ یې نه شو کولی. یا به 15-20 کاله پس پاتې وو او یا به خلکو ته دغه د ماهیګیرۍ طریقه ور زده کوو. نو دی چې سمندر څنګ ته ولاړ شي کېدای شي یو ماهي کله ونه خوري. ته به خلکو ته وایي چې انګلیسي زده کړه خو ګوره ماهي دې ونه خوري. انګلیسي زده کړه خو ګوره غرب کې جذب نه شي.
انګلیسي زده کړه خو په افغانستان کې د استفادې زمینه ځان ته مساعده کړه. انګلیسي زده کړه خو قوم او کورنۍ او مذهب او دین او د لاسه ور نه کړي. نو ته به داسې کوې چې ښه لاره یې دا ده چې موږ د انګلیسي زده کړې ته خلک تشویق کړو خو په خطرونو یې خبر کړو. ځکه موږ نشو کولی د جاپانیانو غوندې ټوله ژبه را انتقال کړو خپلې ژبې ته. نو یا به پس پاتې کېږو او یا به ورکېږو. خو د دې په منځ کې بله لاره دا ده چې نه پس پاتې شو نه ورک شو. خلک انګلیسي ته تشویق کړو، انګلیسي نصاب نه استفاده وکړي خو له وطنه ورک نه شي. ما دې سوال ته ځواب شوی وي. ښه پوښتنې به ډېرې وي. زما دا خوښېږي چې له خلکو سره داسې د بنډار غوندې وغږېږم. د پرزنټېشن او دا شیان ماته خوند ډېر نه راکوي. تاسو به خامخا په دې شیانو خبر وئ او ځینو خلکو په ذهن کې داسې راځي فلانکی به سیمینار وړاندې کړي، داسې ګمان کړي د سیمینار د پرزنټېشن نوم دی. موږ فقط غواړو چې د بل سره وغږېږو. زه په دې نظر یم چې د طب په دوران کې خلک په یو بحراني مرحله کې وي، دوی تصمیمونه نیسي او د بحران په وخت کې چې چاته لارښوونه وکړي کیدای شي آینده ټول عمر یې بدل کړي. ما خپل شخصي نظریات تاسو سره شریک کړل. په دې کې کیدای شي زه کوم ځای غلط شوی وم. ځینې شیان د خلکو د احساساتو تر اثر لاندې راځي. زما نظر کیدای شي زما د احساساتو نه متاثره شوی وي. خو اقلا زه د خپل نظر ته وفادار یم چې زه خلکو ته وایم تاسو په غرب کې مه اوسئ، زه خپله نه یم پکې اوسېدلی. آینده کې پلان نه لرم چې زه له افغانستانه دایمي ولاړ شم. افغانستان خیر د اسلامي نړۍ هغه ځای کې چې زه مسؤول نه وم هغه نه به بهر نه وځم انشاءالله د دایمي ژوند کولو په خاطر. نور خو مسلمانان په تاریخي لحاظ باندې تر ټولو ښه سیاحان وو. دنیا دوی ډېره ښه کتله. تر ټولو ښه تجاران وو. کفري نړۍ په منځ کې تجارتونه دوی کول. ډېر ملکونه مسلمان شوي دي، د مسلمان تاجر په واسطه مسلمان شوي. مسلمانان خو ګرځېدل خو هویت یې نه ورکاوه. مسلمان خو ګرځېدل خو بېرته خپل ځای ته راتلل. مسلمان خو علم تیتاوه، دعوت یې کاوه خو خپله به پکې تلف کېدل نه. موږ باید دا کار وکړو چې خلکو ته ووایو چې دنیا کې آزاد وګرځئ، لارې ځان ته خلاصې کړئ، معیار ته ځان ورسوئ، خپل ځان مه ورکوئ. زما خو دا نظر دی، زه دې ته وفادار یم. تر اوسه پورې مې کوشش کړی او ما ته معقول هم ښکاري، ما تاوان هم پکې نه دی کړی. زه دې وطن ته چې راځم لکه کور ته چې ننوځم، خو زه چې د سهار اذان په هر اسلامي ملک کې اورم نو دومره ښه احساس کوم چې هغه زه په هېڅ مالي مکافاتو باندې نشم کولی. ما چې امریکا کې وخت تېر کړ، ما په جومات کې ډېر وخت درس ووی او شفاخانه کې مې ټرېننګ کوو، خو اذان د باندې نه اورېدل کېده. کله کله به ما خپله هم اذان کوو خو جومات دننه به و، ځکه څوک په جومات کې نه وو. خو زه ترکیې ته راغلم، سهار اذان مې چې واورېده نو یو خدای پوهېږي چې زما په زړه باندې څومره ډېره خوشحالي راتله. په هغه محیط کې چې ته مسلمان وینې چې ستا سره یې ځینې ارزښتونه شریک دي، ته ډېر د مسؤلیت احساس کوې. چې سلام واچوې، شپږ میاشتې ما چاته سلام نه واچولی په بازار کې، ما له سلام نه خوند اخیست. چې چاته به دې څه وویل نو ښه رویه درسره کوله. متاسفانه په دنیا کې نزاکتونه ورک دي، په مسلمانانو کې ډېر. دلته سړی د ډېر احترام سره مخامخ کېږي. نوره دنیا کې مشر سړی راشي نورو ته پښې غځولې وي. یعنې دا چې کله ووسېږي تاسو ته معلومېږي چې په دې اجتماع کې څومره ډېر ارزښتونه ژوندي دي چې په نوره دنیا کې نشته. د نر او د ښځې ترمنځ خو تعامل یوازینی هدف معلوم دی، ولو که په مسلکي ساحه کې هم وي. خو دلته موږ ډېره ښه فاصله لرو، ډېر مسؤل یو. د مشر د کشر احترام دلته ډېر زیات دی چې په نور دنیا کې نشته. د خلکو سره ګزاره دا ورکړه شوې ده. یو چا ته چې لږ ورنږدې شي چیغه در باندې وکړي چې له ما لرې شه، او ته چې وګورې ورسره ټچ شوی هم دی او د چیغې ته هېڅ ضرورت هم نه وي. ته بیا پوهېږي چې اجتماع کې ارزښتونه نشته، په دې کې احترام نشته. سپین ږیري ویني چې لاره یې ورکه کړې وي، مخ او پزه یې ککړ وي او څوک یې پوښتنه نه کوي. په دې اجتماع کې کله داسې پېښېږي. ښځې ویني چې هوملیس وي، د سړک په غاړه پرته وي. تاسو ټول افغانستان کې هوملیس ښځه پیدا کولی شئ؟ نو ستاسې بیا وروسته پام کېږي چې په دې ځینو ټولنو کې څومره ډېر ارزښتونه له لاسه وتلي دي. ښایسته کورونه خو ژوند نه دی یوازې، په قبر کې د باندې هر څومره رنګین کې دننه بې وضع خلک وي. نو ما ته دا ښه ښکاري چې خلک د هر ځای له مثبتو شیانو استفاده وکړي. د افغانستان خپل مثبت شیان دي، هغه باید تاسو په معادله کې موجود وي. منفي شیان یې تاسې باید جبیره کړئ، د باندې نه یې باید تلافي کړئ. باید د نورو امکاناتو نه چې د افغانستان بهر دي معقوله استفاده وکړئ. د دواړو ترمنځ یو وسط وټاکئ چې هغه ستاسې د ژوند دوامداره پالیسي وي. په افغانستان کې یوازې بندېدل هم د ځینو محرومیتونو باعث کېږي، د افغانستان نه وتل د ځینو خطرونو باعث کېږي. نو دا باید معقول وسنجول شي چې څه وخت ولاړ شم، د کومو کارونو لپاره ولاړ شم، څومره وخت ولاړ شم،
بیرته چې راشم کوم ځای کې استفاده وکړم افغانستان نه شو مثال په عربي نړۍ کې کوم ځای زه ژوند کولی شم که نه داسې خلک زه پېژنم چې له هغه ملکونو راغلي د خپلې کورنۍ په خاطر افغانستان نه بهر اوسي ځکه دلته هم ځینې شرایط دلته نه دي مساعد شوي خو اقلا 100% په خطر کې نه دي 90% مسموم شوي نو دا ځینې شیان د دې په خاطر زه یې ډېر یادوم چې تر تحصیل مهم دي هر څومره تحصیل چې وکړي که ژوند پلانینګ دې ښه ونه کړه تحصیل دې تباه کېږي که تا تباه نه شو چاته دې فایده نه رسېږي هغوی تباه کېږي بل ډېر مهم شی چې دا اخري خبره وي زما هغه دا ده چې موږ او تاسو د ژوند لپاره پلانینګ وکړو پلانینګ داسې چې موږ باید د ځان سره کښېنو د مسلک په باره کې د اوسېدلو په باره کې د ډېرو نورو شخصي معاملاتو په باره کې باید په ورقه باندې ولیکو چې کوم مشکل زه لرم کومې د حل لارې موجودې دي کوم چیلنجونه دي کوم امکانات لرم 6 میاشتې وروسته که زه دغه فلانکۍ پالیسي تعقیب کړم فلانکۍ مشکل باندې کار وکړم زه به کوم ځای ته رسېدلی وم 5 کاله وروسته زه ځان چېرته وینم خلک زموږ دا یو لوی مشکل لري چې کله ویده کېږي نو 11 دقیقې د سلیپ لاټنسي پیریډ دی چې 11 دقیقې سړي ته تر څو خوب ورځي هغه هم ځینو تشویشانو ته 1 ساعت نه ورځي په دې وخت کې دوی د ژوند په ډېرو مهمو مسایلو کې فکر شروع کړي نتي ګنګس شي ویده شي سبا شپه بیا فکر نه مغه ځای شروع کړي بیا په مغه ځای باندې ویده شي بیا یوه میاشت وروسته خلکو ته وایي ما یوه میاشت په دې باندې فکر کړی دی دا زما فیصله ده تا یوه میاشت تکراري فکر کړی دی او 10 دقیقې فکر کړی ته ولې یوه شپه کښېنه ناستلې له ځانه سره دا ونه لیکل چې زما په مخ کې دغه لارې دي زه داسې غریب یم زه داسې بې علمه یم زه داسې په غلط ځای کې لوېدلی یم زه دا مشکل لرم د دې په مخ کې کوم ځایونه کوم فرصتونه زه لرم څومره امکانات شته دي کوم چیلنجونه دي دا ورقه د شخصي له ځانه سره وساته ته دومره اوس محرمیت نشي ایجادولی د ځان لپاره چې ورقه پټه وساتې چې څوک یې ونه ګوري بیا په دې کې له خلکو سره مشوره کولی شي چې په فلانکي ځای کې ما دومره فکر کړی دغه یو مشکل دی ته کومک راسره وکړه خو که ته چاته ووایې چې زه څنګه تحصیل وکړم دا خو 200 ورقو کار دی څوک ستا دپاره دا کار نه کوي څوک ښه مشوره هم نشي درکولی نو زموږ خلک دا مشکلات لري د ژوند لپاره پلان نه جوړوي ژوند ښه نه تحلیلوي بیا له خلکو عمومي مشوره غواړي عمومي مشوره دوی په درد نه لګي بیا وایي ما مشورې هم کړي دي یوه میاشت مې وایي فکر پرې کړی او مشورې مې هم د 2 نفرو سره وکړي مشوره دې هم غلطه کړې ده فکر دې هم غلط کړی زموږ یو استاد و هغه سوال راوستلی و په امتحان کې وایي سترګه تشریح کړي وزید شی تشریح کړي نو دا خلک هم دغسې کوي وایي ما ته د دې مسلک په باره کې مشوره راکړه تا څومره فکر پرې کړی زه په کوم ځای کې مشوره درکړم نو زموږ خپل عقل نه هم ښه استفاده نه ده کړې د ځانونو سره نه وي کېناستلي په قلم کې برکت دی په قلم خدای قسم خوړلی دا قلم موږ د خپل ژوند د ډېرو مهمو تصامیمو دپاره نه دی استعمال کړی خلک دې کښېني ودې ګوري ویې سنجوي چې آیا دغه لاره زما دپاره د مالي لحاظه ممکنه ده که نه ده که نه وي آیا مالي امکانات زه برابرولی شم ځمکه لرم خرڅه یې کړم دا ممکنه ده که نه ده دا ارزي که نه ارزي څوک قرض راکوي که یې نه راکوي نومونه دې ولیکي زه پیسې ګټلی شم که یې نه شم ګټلی مثال یې په دې ساده موضوع کې بیا دې مخې ته نور ولاړ شي چې دې کې د ناکامۍ څومره چانس دی د هغه مخنیوی څومره کولی شم د یوه صفحه د ده د ټول عمر دپاره پلانینګ دی په دې د یوه میاشت کار وکړي دا رښتیا یوه میاشت فکر دی په دې کې د له خلکو مشوره وغواړي په مشخصو ځایونو کې هغه رښتیا مشوره ده بیا د استخاره وکړي بیا د توکل وکړي سنجولې به وي که پکې مړ هم شي سړی باید پښیمانه نه وي چې تر دې خو نور ما نه شوی کولی دا د ژوند پلانینګ ډېر ضرور دی دا په هر شي کې ضرور دی دا تر مسلک او تجارت نیولې د ژوند تر ملګري انتخابو پورې تر ګنۍ پاللو پورې چې څه شی وي خلک باید دا پلانینګ زده کړي دا خو ډېر ساده کار دی خو دا اتقان دی اتقان دا معنا چې ځان مطمئن کړي چې تا په یو شي باندې پوره کوشش کړی او دا د خدای خوښېږي په دې باره کې حدیث شریف دی د الله وایي دا خوښېږي چې یو څوک خپل کار پوره وکړي عقل هم پکې استعمال کړي او صبر هم وکړي او د خلکو سره مشوره هم پکې وکړي استخاره هم وکړي توکل هم وکړي بیا به ته پوخ راوړې که نه ډېر خلک د کورنیو سرنوشتونه یې تباه کړي دي په دې 10 دقیقو باندې وایي ما د شپې سنجولې زموږ ستاسې ملت هم ډېرو خلکو په دې سرسري فکرونو باندې تباه کړی دی په میلیونونو انسانان وژل شوي ملامت نه دی من دوی سنجولې تاسو یې استدلال کړی دی تاسو ته دلایل لیکلي محدودیتونه دې لیکلي ممکنې حل لارې دې لیکلي بیا همدغه به تر ټولو ښه حل لاره همدغه وه چې تا انتخاب کړې که نورې موجودې وي نو سړی خو باید د هر شي خپله دفاع وکړی شي نو دا دې په خاطر دا د ژوند مهارت دی دا د طب یوازې مربوط نه دی هر سړی چې باسواده دی چې لیکل کولی شي د هغه پلانینګ باید د بېسواده سړي سره فرق ولري
دی باید قلم استعمال کړی شي، دی باید ورقه ډکه کړي، دی باید د خپل ژوند ټول چیلنجونه ولیکي، حل لارې موجودې ولیکي، بیا د هغو په منځ کې انتخاب وکړي، د خلکو نه مشوره وغواړي، نو د ده به د ورقې په اخره کې د ژوند سرنوشت معلوم شوی وي. خو د 10 دقیقو خوب په اخره کې د یوازې ویده وي، د ژوند سرنوشت به نه وي معلوم. خدای دې وکړي چې زما له خبرې یو څه فایده در رسېدلې وي. زه ډېر خوشحاله یم ستاسې په لیدلو. خدای دې وکړي چې موږ په آینده کې هم سره مخامخ شو. دا خوست لږ لرې دی متاسفانه، خو که چېرې موږ کوم ځای جوړ کړی شوی چې په هغه کې بااستعداده خلک راټولېدلی شوی، یا تاسې کوم ځای درلوده چې زه ورته راتلی شوی، فرصت برابر و، خامخا به یو بل سره ډېر ګورو. او دا خو زما شخصي تجربه وه، ما ته یې فایده را رسېدلې ده په تصمیم نیونه کې، د پلانګذارۍ کې، د ژوندانه د خلکو نه د مشورې په غوښتلو کې یو سیستماتیک اپروچ پکار وي، او دغه تحصیلي مسیر چې ما ته یې کړی دی، او دا د ژوند ځای چې ما ځان دپاره خوښ کړی، او زه تصمیم چې څنګه نیسم چې زه په افغانستان کې اوسم که بهر له نورو ملکونو څنګه استفاده وکړم، تجربې ما له تاسو سره شریکول غوښتل. امید دی چې موږ 15 یا 10 کاله وروسته په دې ملګرو کې داسې خلک ولرو چې هغوی د دې ملک طبي سرنوشت تغیر کړي، ملک له دې ذلته راوباسي، خلک زموږ په سرحدونو باندې که پوره بند نه شي نو کم شي، او که موږ ته خدای ناخواسته مریض پیدا کېږي یا داسې یو څوک وي چې کومک ته ضرورت وي، موږ دې وطن کې خلک ورته وښودلی شو. دا کار ممکن دی، دا ډېرو غریبو خلکو کړی، دا ډېرو بې کسه خلکو کړی، حوصلې له لاسه نه ده ورکړې، او چې سړی یې تصمیم ونیسي او نیت یې ښه وي، د هر لحظه یې په عبادت کې وي، الله کومک ورسره کوي. موږ ډېر لوی لوی کارونه کړي دي ولس چې خلک یې تصور هم نشي کولی، او دا کار مې ډېر واړه دي، دا ښه پلان یې غواړي. امید دی چې ټول ښه ووینم، خو اقلا یو 30% خلک زه ډېر ښه ووینم، او چې څومره زما په وس پوره ده زه اوس هم ستاسو خدمت کې یم، پس له دې هم یم انشاءالله ډېر به سره وګورو. سبحانک اللهم وبحمدک نشهد ان لا اله الا انت نستغفرک. ډاکټر ګنډوال صاحب خلک چې